ځکه ځان ته افغان وایي. د امریکایانو د 48 هیوادونو ډالر د هضم کړل. دا د یو پاکستان مقابله خو تم وکړه، خدای دې ووهي. دا یو پاکستان خو تم د فکر زه به درته یو شی ووایم. هیوادونو سره لګیا یم، د 48 هیوادونو سره لګیا یم. دا ملت، دا هیواد مې ازادۍ ته نږدې کړی ده. کله چې دا هیواد زه آزاد کم، د CIA د مزدورانو او د CIA نه آزاد کم، د هغوی د منګولو نه یې وباسم، بیا به زه څوک د نر زوی وبولم چې هغه د زما په خوره توغندۍ وار کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو لایف خپرونه د سره شیر کې دلته د ما دغه مایک کې لږه ستونزه ده، تر هغو پورې چې اواز انعکاس کړي، که اواز صحیح خو ما ته ووایي. الله پاک تاسو سره ښه وکړي. لایف خپرونه کې را سره مېلمه محترم قاري صاحب سعید خوستی. موضوع مو د مظلوم افغانانو شهادت رسول د کابل د مزدور او ګوډاګۍ ادارې لخوا نه. هغه مزدوره ګوډاګۍ بلواکه بېواکه د CIA مزدوران چې دا څو ورځې لګیا دي او د مظلومو هیوادوالو وینې تویوي، او ځل بیا یې شروع دې ته کړې ده چې مظلوم هیوادوال شهادت ورسوي. لایق خپرونه شیر کړئ تر هغو پورې چې قاري صاحب سعید خوستی هم موږ سره راشي په دې موضوع باندې خبرې وکړو. نو د تعصب جای خو دا ده چې نن د هغه سکشویان او فلورایټان د غرب پالیسټي هغوی بیا راجګېږي په همدغه موضوع باندې. ډېره یوه وړه خالیګاه چې دوی پیدا کړي هم د موږ هیوادوال او وطنوال دا دوی ته د مثال په توګه ګرځوي، او د دوی خپل جنایتونه، خپل جرمونه، خپل وحشتونه په دې باندې دوی بیا سترګې پټوي. دا بیا دوی ته نه ورپه یادېږي. نو زه خو حیران دې ته یم چې که رښتیا واقعیت تاسو په افغانانو باندې زړه خوږېږي، رښتیا افغانانو باندې تاسو زړه درد کوي، نو خاموشي د څه شي دپاره؟ په کوم شي باندې تاسو خاموشي کوئ؟ خو که وحشت وي، نو نن په بغلان کې موږ له ثبوتونو سره راځو، موږ د چا پروا نه کوو، بې ثبوته کار نه کوو. یا تاسو داسې یو کار کوئ چې هله پلان کېږي که طالبانو درمن سوځولی، مشهور رسنۍ دا خبرې راواخلي. زه دې ړندو ژورنالستانو ته حیران پاتې یم. هغه طالب چې تاسو یې د سیاست لایق لا نه بولئ، وایي په محراب کې د کینې بار دې نه راوځي. طالب پوسه او منبر یې پوسه او طالب پوسه وظیفه یې پوسه. نن هماغه طالب په سیاست کې، په نظامي ډګر کې، په اخلاقي ډګر کې، په هر یو ډګر کې تا ته ماتې درکوي، مطبوعاتي ډګر درنه ګټي. دا د تاسو د ماتې په معنا باندې ده چې تاسو یو شي ته کمپاین کوئ، بالاخره هماغه ورک طالب جان درپسې راجګېږي او دا هر څه درپسې بربنډوي. نن به هغه خلک چې په هماغه درمند کې دوی وایي چې دا درمندونه یې سوځولي، هغه عکسونه او دغه ویډیو سره مقایسه کړو، هغه د منطقي خلکو سره به مو غږو، ویډیو کلیپ هم برابر کړی د هغه به درته وښیو. رسنیو لږ اشاره مو کوي، لږ حیا وکړئ. طالبانو خو تاسو ته دا نه دي ویلي چې ورشئ د منطقي حالت نه نږدې وګورئ. که تاسو د یو چا درمند دومره مهم وي، نو ولې هلته راپور نه جوړوئ؟ طالب ځي له ولسي خلکو سره هلته خاټې کوي، درمندو سره ټولوي په ده باندې چې د تا نه هضمېږي او ته دروغ وایې. ته څه فکر کوې چې طالب به تا په وړاندې نه درېږي؟ حقایق دا نن مو په بغلان ډنډغوري کې کوم وحشت کړی، کوم ظلم مو کړی، پرون مو په غزني کې څه ونه کړه، دې نه مخکې په هلمند کې دا د یوې ورځې هغه وحشتونه دي چې تاسو یې کوئ، دا د هغه یوې ورځې ظلمونه دي چې تاسو یې کوئ. د یوې میاشتې هلته مو وزارت داخلې نه د فساد بویونه راجګ سو، هلته په هر کې د فحشا بویونه. نشئ کولی حکومت، موږ ځکه درپسې راجګ سوي، ستاسو د موږ حقوق نسئ ساتلی. تاسو خارجیانو خارجه پالیسي تاسو په لاس کې نه ده، د امریکا نه تاسو آزاد نه یاستئ، د هغوی روزل سوي سپي یاستئ.
او په مظلوم افغانانو هیڅ زړه درد نه. تاسو د واشنگټن د ساتلو لپاره په کابل کې جګړه کوئ. تاسو د واشنگټن د ساتلو لپاره کابل د افغانستان مظلوم ولس په شهادت رسوي. هغه ماشومه چې په روغتون کې په بستر پرته ده او مور په شهادت رسېدلې، د کور اعضا په زخمیان شوي دي، پلار شدید زخمی ده، دغه ماشوم انجلۍ په سر په لاس په پښو څو ځایه لګېدلی. د افسوس ځای ده نن په ټولې رسنۍ خاموشه دي. نن مزدور رسنیو تاسو ته باید سبق درکول شي. مزدور رسنیو تاسو باید ټارګټ شئ. تاسو د هر تلویزیون د هر اخبار او جریدې ژورنالیستان باید مجازات شي، ځکه چې تاسو د مظلوم هیوادوال آواز نشئ اوچتولی. تاسو یې لا د ډمو او د سندرغاړو ستاینه وکئ، تاسو یې لا د هغوی د مرګ خبر راکئ، تاسو یې لا هغوی ته د میډالونو خبر راکئ. چېرته مو سندرغاړه د صلح سفیره، چېرته مو سندرغاړه نورو اپلاتو باندې اخته وي. نو رسنۍ د معافي کېدلو نه دي. په ننني جرم باندې د بغلان د ډنډې غوري هم رسنۍ خاموشه دي. د لوګر د سریسنګ د منطقې د هغه دهقان خبرې به هم تاسو واورئ او هغه د طالبانو همکاري چې ورسره وه هغه هم تاسو واورئ. لایو خپرونه کې محترم قاري صاحب سعید خوستی به تاسو ته جوابونه ورکوي. قاري صاحب سعید خوستی که زموږ غږ اوري چې لایو خپرونې ته راشي او تاسو سره مخاطب شي. نو موږ به چاته اجازه ورنکړو چې هغه زموږ د مشرانو په سرنوشت باندې لوبې وکړي. هېڅ چاته به اجازه ورنکړو او موږ ویښ یاستو. رسنۍ تر اوسه پورې لا د تاسو په انحصار کې نه دي. اوس د رسنیو انحصار موږ مات کړی ده او د خپل دغه دروند ځورېدلي او ویاړلي ملت په مرسته په همکارۍ باندې موږ به هېڅ چاته دا اجازه ورنکړو. دا موبایل سم که هغه محمده، هېڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د موږ په سرنوشت باندې لوبې وکړي. نو محترم قاري صاحب سعید خوستی چې راشي خپرونې ته، زه به تاسو راجي کړم. که څوک سوال لري مهرباني دي چې سوال د خپلو کې. مایک دې بند کړه وروره، مایک بند کړه. مایک بندوئ لطفا. د لایو خپرونې ته د راتلو آداب باید تاسو زده کړئ. مخکې له دې چې تاسو راځئ اکثره مایکونه موږ نشو بندولی، هغه تاسو په خپله باندې بندوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم قاري صاحب سعید خوستی لایو خپرونې ته بخیر راغلی. قاري صاحب محترم د تاسو آواز نشته. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم سلام. قاري صاحب د ما مایک نه ډبل آواز بیرته راځي، مهرباني وکړه. ښه مبین صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نن ورځې د لایف موضوع خو چې د هغه د CIA مزدوري ملیشې لا هم د ولس وژلو ته دوام ورکوي. د نن ورځې هغه کومه ویډیو چې ده ډېره دردونکې ځورونکې ویډیو ده چې د CIA ملیشو په یو کور بمبار کړی ده. د کور نه یوازینی هغه بیچاره ماشومه پاتې شوې ده، ژوندی پاتې شوې ده چې هغه د هغې ویډیو واقعا چې بیخي سړی د کتلو توان نه لري. سړی نشي کولی چې هغه ویډیو سړی وګوري د ډېر درد او د ډېر د غم د وجې نه. بیا هم د موږ تاسې دنده دا ده چې د دغې وحشتونو د دغې درندګیو څخه پرده پورته کړو او ولس ته دغه هر څه واضح کړو، ځکه د CIA د دې ملیشو د وژلو دپاره د دوی د منځه وړلو دپاره موږ ډېر دلایل لرو، ډېر لاملونه شته چې باید دا خلک ووژل شي، دا د منځه یوړل شي. د دې دپاره چې د ولس اذهان روښانه شي، ولس وپوهېږي. موږ د دوی دغه وحشتونه ستاسو سره شریکوو. د دوی وحشتونه په دې خاطر د تاسو سره شریکوو چې تاسې د دوی هغه اصلي څېره وپېژنئ. د CIA د مزدورانو اصلي مخ تاسې وپېژنئ. تاسو ته د دوی د هغه اصلي څهره معلومه شي او تاسې
په دې سره خلاص شي چې دا ملت او طالب چې د دې خلکو په وړاندې ټوپک راخیستی ده، علت یې څه ده؟ ولې د امریکایانو سره وربند کیږي او د CIA دغه ملیشو سره وربند نه کیږي؟ علت یې دا ده چې امریکایانو خپله ماتې ومنله. امریکایانو په دې سر خلاص شو چې نور دا ملت په وژلو نه ایل کیږي، خو د CIA دغه ملیشې لا هم د دې ملت د وژلو نه لاس نه ده اخیستی، لا هم په دې سر نه دی خلاص چې دا ملت په زور نه ایل کیږي، لا هم په دې ملت د واکمنۍ خوبونه ویني، لا هم په دې ملت د واک چلولو خوبونه ویني. او تر هغه پورې تر څو پورې چې دوی د سر نه دا خوبونه ونه وځي چې دوی په دې ملت واکمني نشي کولای، تر هغې پورې به د دوی په خلاف جهاد روان وي. او تر هغه وخته پورې چې جهاد روان وي، که چېرته موږ دا جهاد بند کړو، دا خلک به نور هم خپل وحشت ته دوام ورکړي، نور به هم دوی د دې نه ډېر وحشیان شي. ځکه دلته دا جنگ دا د پټي جنگ نه ده، دا د پولي جنگ نه ده، دا د عقیدې، د دین او د ایمان جنگ ده. دا خلک په دې هیواد کې اسلام نه غواړي، اسلامي نظام نه غواړي، په دې خاوره کې جماعت نه غواړي، په دې خاوره کې مدرسه نه غواړي، په دې خاوره کې د الله د نوم اخیستونکی نه غواړي. یو کور بمبار کول، بسته کور د منځه وړل، ښځې ماشومان په شهادت رسول، سپین ږیري په شهادت رسول، دا د CIA د دې ملیشو تاریخ دی. امریکایانو به که چېرته په عامو خلکو بمبار وکول، یو څو ورځې وروسته به یې په ماته خوله هغه یوه بخښنه خو به یې وغوښته. تاسې دا 15 کاله چې دغه د CIA مخلص مزدوران واک ته رسېدلي دي، دا 15 کاله د څوک موږ ته ثابته کړي چې د کومې عام وژنې بخښنه د دوی غوښتې وي. د کابل ادارې دفاع وزارت، د کابل ادارې ملي امنیت، د CIA نورې مربوطې ملیشې 01 02 03 زرباتیان، دا نورې ملیشې دې په تیرو 15 کلونو کې په زرګونه بې ګناه افغانان ووژل، خو څوک دې موږ ته ثابته کړي چې په دې تیرو 15 کلونو کې یو وارې هم دوی بخښنه غوښتې وي چې موږ نه بې ګناه خلک وژل شوي دي، موږ بخښنه غواړو. نو تاسې خپله قضاوت وکوئ، امریکایي ډېر وحشي او ظالم شو که دا د دوی روزل شوي دغه ځناورې ملیشې ډېرې ظالمې شوې؟ زه وایم د CIA دغه روزل شوي ملیشې ډېرې په زړه سختې دي او وحشیان او ظالمان دي. دوی د هغوی نه سخت د دې ملت دشمنان دي، دوی د امریکایانو نه سخت د دې ملت دشمنان دي. په تیرو 19 کلونو کې موږ ډېر څه ولیدل، د سر په سترګو مو ولیدل. اصلا اړتیا نشته چې په هغې د هغې په باره کې د استدلال دلیل دی وویلی شي. دا هر څه واقعیتونه دي، دا حقایق دي، رڼه حقایق دي، سپین حقایق دي. امریکایان، اشغالګر امریکایان، هغوی په دې خاوره کې سخت ظلمونه وکول، سخت وحشتونه یې وکول، خو د دوی د روزل شوو ملیشو بیا داسې وحشتونه وکول چې د خلکو نه یې هغه د امریکایانو ظلمونه یې د خلکو نه هېر کړلو. دا یوازې امریکایانو افغانستان کې امریکایان نه دي، امریکایانو په ټوله نړۍ کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې چې کوم نسل روزلی ده، کوم خلک دوی روزلی دي، هغه یې د ملتونو داسې دشمنان ګرځولی دي
چې سره انګریزان هلته د هغې ملت دومره دشمنان نه دي لکه دغه خلک چې دوی روزلي دي د دې ملت څومره کلک دشمنان دي. دا خلک اصلا د ملت ته د ژوند کولو حق نه ورکوي. دوی په هغه وخت کې د ملت ته د ژوند کولو په حق قایل دي چې کله دا ټول ملت سیکولر شي، دا ټول ملت تعمی شي، دا ټول ملت انګریز شي، که چېرته په دې ملت کې یو څوک هم داسې و چې هغه د دوی د اهدافو خلاف و، د دوی د تګلارې خلاف و، هغه سړی دوی واجب القتل بولي، هغه سړی باید ووژل شي، هغه د ژوند کولو حق نه لري. په مختلفو دسیسو، په مختلفو چلونو، په مختلفو نیرنګونو. مبین صاحب که تاسې مهرباني وکوئ هغه ویډیو واچوئ. د مونږ همکار چې جوړ کې وي هیله مو ته دا ده چې د هغه ماشوم ویډیو واچوي. ملګرو تاسو لایو خپرونه شیر کړئ تر څو دغه وحشت او ظلم دته باید انعکاس ورکړو. دغه ماشوم په مونږ او تاسو حق لري. مهرباني. دې ماشوم مور ورسره مور معلوم نه چې تورې ځکه مونږ چاپ کورې بم واچو د جنتمیر دی جرتمیر څو کسان زخمیان سول معلوم نه دی. ورته ټول د ښځې او ماشومان دي او دوه هلکان دي. دا به څو کلنه ماشوم وي؟ دا خو زیاتې نه بچم نه بچم نه بس دا نن تیاری واچو که دا دیسی توپونه تیاری واچو. مهرباني وکړه قاري صاحب محترم. نو مبین صاحب سړی د کتلو وس نه لري، سړی د کتلو دپاره حوصله نه لري، د دې ظلمونو، د دې وحشتونو، د دې یو پوښتنه چې دا خلک هم ډېر کوي، په کمنټونو کې هم کوي، او دلته ځینو خلکو په واتساپ کې ماته دا اوس میسیجونه وکړه. رسنۍ ولې دغه لوی خیانت ته ملا تړلې ده؟ دغه ماشومه که چېرته د طالب لور هم وي، دوی ته دا حق چا ورکړی چې مور یې په شهادت ورسوي؟ دغه ماشومه که د یو غټ طالب قمندان لور هم وي، فرض که دا اجازه چا ورکړی چې د مور دا د مور له غېږې بېله کړي او مور یې په شهادت ورسوي، د کورنۍ اعضای زخمیان کړي؟ رسنیو دغه خیانت ته ولې ملا تړلې؟ دغه 20 کاله دوی په دې خیانت باندې ماړه نه شول. کله به طالبان دې ته ملا تړي چې تر هغو د دغه رسنیو ته داسې ملا ماتونکي ګزارونه ورکړي چې تر څو د افغانانو امیدونه هغه د دوی زړونه پې باندې یخسي. رسنیو ته د خلکو ډېر زړه راکړه خاري صاحب. مزدورو ژورنالستانو ته، مزدور رسنیو ته چې د ګوتو په شمار معلومداره خلک دي، آیا دا د طالبانو له واسه پورته خبره ده که طالبان زغم کوي لام ګوري چې دوی مبین صاحب ګورئ دا په افغانستان کې دا جګړه یوازې سرو انګریزانو نه ده کړې. دا جګړه څومره چې انګریزانو کړې ده، په دې جګړې نیمه برخه بلکې د نیمې نه زیاته برخه همدې رسنیو کړې ده. رسنۍ مستقیما د جګړې اړخ ده، رسنۍ مستقیما د جګړې لوری ده، رسنۍ مستقیما مقابل لوری ده، په جنګ کې ښکېلي دي. که چېرته دغه ماشومه د طالب په مین وژل شوی وای، د طالب په برید کې د دې مور وژل شوی وای، دا ماشومه داسې پاتې وای، اوس به د دې ماشومې انځور د کابل د رسنیو د هر نیم ساعت، هر 10 دقیقو وروسته به د دې انځور په ټولو رسنیو راتلی په مسلسل ډول. دا به د 5-6 ورځو دپاره د تبلیغاتو د پروپاګند دپاره دا مواد و د دوی سره. دا رسنۍ د موږ رسنۍ چې دا د امریکایانو سره څنګ په څنګ ولاړې دي، د دې CIA د مزدورانو سره څنګ په څنګ ولاړې دي. ولې به نه یې ولاړې؟ د دوی معاش د کوم ځای نه ده؟ د طلوع معاش د کوم ځای نه ده؟ د شمشاد د کوم ځای نه ده؟ د پژواک د کوم ځای نه ده؟ دوی په ولس کې کومه ریښه لري؟ څه شی لري؟ دوی د خپلو کارکوونکو ته د معاشات د کوم ځای نه کوي؟ دوی د دومره اعلی او قیمتي ژوندون
دا لوکس ژوند د کوم ځای نه جوړ کړی ده؟ په ولس کې څه لري؟ دوی ته کوم سرمایه‌دار پیسې ورکوي؟ د ملت پیسې دي ورسره، خپله دا خلک دومره غنیان دي، دومره د ملت د غم مړه دي چې په خپلو عایداتو په خپلو مصرف دغه دومره لوی کار په مخ یوسي؟ نه، دا هر رسنۍ په میاشتنۍ د میاشتې دا هر رسنۍ، دا څومره رسنۍ چې که طلوع ده، که شمشاد ده، که کابل نیوز ده، که ژوندون ده، او که دا پژواک ده، که بی بي سي ده، که بی بي سي او ازادي راډیو خو پرېږده، هغه چې د کوم ځای نه نشرات کوي هغه کافي ده چې د کوم مرکز په کوم ځای کې ده. دا د موږ تاسې د هیواد داخلي رسنۍ درته یادوم، دا هره رسنۍ په اوسط ډول 10,000-15,000 ډالر مصرف لري. دا هره رسنۍ داسې رسنۍ دي چې هغه 40,000-50,000 ډالر مصرف لري. دا د کوم ځای نه کوي؟ دا د امریکا سفارت ورکوي دوی ته، دا د برطانیا سفارت دوی ته ورکوي، دا د ایران سفارت دوی ته ورکوي. هره رسنۍ په یوه سفارت پورې تړلې ده. همدا دلیل ده چې دغه رسنۍ په جنگ کې خوشحاله دي، جنگ غواړي، د سولې په وړاندې ولاړ دي، ځکه که سوله راځي د دوی دغه کنجاړه او دغه اجوره کاټ کیږي. که دلته طالب راځي دا رسنۍ په مرۍ کې نیسي، د ده پلار بیا د امریکایي سفارت نه معاش نشي اخیستی، د ده پلار بیا د برطانوي سفارت نه معاش نشي اخیستی، د ده پلار بیا د ایران د سفارت نه معاش نشي اخیستی، د ده پلار بیا د هندوستان او د پاکستان د سفارت نه معاش نشي اخیستی. دا خو که نن دغه مزدوري د اجوره د دوی روانه ده، دا د سفارتونو نه روانه ده او د جنگ لوری ده، په جنگ کې ښکېلې دي. کله چې دلته دغه نړیوال صلیب ماتیږي، د دوی دغه ټول کنګري، د دوی دغه ټول چورګوړي به ماتیږي. دا به هر څه د منځه ځي انشاءالله. او بله مهمه خبره په دې منځ د لایف کې دا کوم، د دې رسنیو او د دې امریکایي مزدورانو، د دې خیاطانو، دا څو ورځې تاسو ته به یاد وي د غنمو موضوع راپورته کړې ده چې طالبانو په کوم ولایت کې غنم سوي دي، د غنمو درمندونو ته یې اور اچولی ده. هغه ویډیو هم شته، قاري صاحب که تاسو اجازه وي هغه به مو واچو، بیا لاند ځکه تیار به ویډیوګانې مونږ ښودلې د ملګرو نه، بیا په همدې باندې پوښتنې مو کوو. بالکل. او اوس دا کوم ملګري چې دلته دي دې نه پوښتنې وکړه، بیا به هغې نه وروسته ویډیو واچوو. صحیح ده. بیخي قیام حق، سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړئ. سلام علیکم. قیام حق جنرال صاحب، مبین او کری صاحب آواز دې سلو ده. وعلیکم السلام. او کری صاحب خوستی ته لحاظه زیات سلامونه کوم. الله پاک د وکړي چې قبول منظور شي. نو بس ډیره موده وشوه چې تاسو سره په لایف نه یم راغلی، بس خوشبختانه چې نن د تاسو سره په لایف ویډیو کې راغلم. نو د کومه موضوع چې ډیره بهترینه موضوع مو چولې ده، دا موضوع نه ده. په افغانستان کې د دې نه سخت ظلمونه شوي دي، روزانه ظلمونه کیږي. نو دا د ولس لپاره پکار دی چې د خپل د دفاع په خاطر یو تصمیم ونیسي. او موږ خو خپل بېسواده خلک یو، کوم تعلیم نه لرو، ښه د دغې شاوق هم نه لرو چې موږ ته بیا د طالبانو حکومت روشي چوکۍ به وکړي یا د اشرف غني حکومت چوکۍ وکړي. د چوکیو خلک نه یو، خو موږ سره خاص دی اسلام او د وطن غم سره دی چې موږ وطن په امن وي. خو ما سره یو سوال لرم د کري صاحب نه، که اجازه وي یوه پوښتنه به وکړم، که کري صاحب اجازه راکړي. مهرباني. خو پوښتنه دا دی کري صاحب چې زه چې کوم خپل معلومات لرم، نو دا د جلب خلک چې دي ډېر غټ خلک دي، هغو سره په هغه کې دي خبرو کې دي، یعنې د والیانو په سطحه ورسره د قمندانانو په سطحه او جنایي نفر چې زه پېژنم د موږ تاسې د خوست په منطقې کې د جلب سره خبرې کوي. نو زه دا یوه ویره لرم، موږ د تعلیمه خلک یو، د چوکۍ شوق نه لرو. نو داسې وخت ورسي چې کله د اسلامي نظام راشي، بېرته به همدغه ځناوران، همدغه وحشیان په موږ نه سرپرست شي. زه په دې ویره کې یم د دغې به ته څه اطمینان مو ته راکړي چې مقصد بېرته بیا په دوی په موږ نه مسلط نه شي. محترمه، که چېرته دغه خلک د دې خلکو سلطه، د دې خلکو واک د ملت منلی یا اسلامي امارت منلی، نو خو بیا خو موضوع حل وای.
اسلامي امارت چې دا یو نیم کال بیا د تړون نه وروسته په مسلسل ډول په خپل دریځ ټینګار کوي او د CIA دغه مزدوران د واکمنانو په حیث نه مني. دلیل دا ده چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته په دې ملت هغه څوک واکمني کوي چې امریکایان انګریزان یې د خاورې نه شړلي دي. دا ویاړ یې لاسته کړی ده چې هغه دا ملت نه هغه خلک په دې ملت واکمنان نشي پاتې کېدی چې هغه د دې انګریزانو جاسوسان وو. انګریزان به د افغانانو په کورونو خېژول، انګریزانو ته به خپل افغانان تړل، په لاس به یې ورکول، د خپل افغان کور جاسوسي به انګریز ته کوله. هغه خلک په دې ملت واکمنان نشي جوړېدی او نه واکمني کولی شي په دې ملت باندې. نه قاري صاحب دا خوا کې د خان رور مهرباني وکړه. جمال خان غږ مې درځي؟ جمال خان غږ اورې؟ ښه څه دلته راشي چې ته بیا لطفا هیله مو دا ده چې مایک باید زر خلاص کړه سوال ته جواب. ښه عبدالله الهام ملګرو تاسو سټوډیو ته ګوره، یا ورته چې سټوډیو نه زه څوک خطه کړم بیا مه راځئ، هیله مو دا ده. او که دوباره هر څوک راځي بیا بلاک کومه. او په دوهم ځل کې ستر مارشال مبین صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. او وروسته له سلامه ټول دوستان د لایف ګډونوال الله پاک دې روغ جوړ لري او د لایف پروګرام دې مخ ته ورسره شیر کړي، ځکه موضوع چې دا ډېره پیچلې او ډېره مهمه موضوع مو راخیستې او دا هم تاسو یې الحمدلله ثم الحمدلله چې د دې مظلوم ولس دفاع کوونکي، د دې مظلوم ولس غږ مو اوچت کړی. لکه څنګه چې نن دا ویډیو په رسنیو کې موږ وینو او د هیڅ بشر دا طاقت نشته چې دا ویډیو وګوري او یا دې ته د چا زړه ودرېږي. لکه څنګه چې دا جنایت شوی ده پرون بله ورځ 2 شپې مخته د غزني ولایت د ورځو په سیمه کې به تاسو هم لیدلي، دلته غزني کې به یوه مظاهره مو وسوه چې هلته غټ لوی وحشت شوی ده د وحشي ځناورو عسکرو لخوا. هلته مزایل تللي دي او په یو کور کې لګېدلي چې هلته ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شهیدان او زخمیان شوي دي، چې غزني ته یو زوی او یو پلار راوړي وو، بیچارهګان، یو بیچاره سپین ږیری پلار یې وو، یو ځوان جان زوی وو. نو دلته بیا دغه دواړه شهیدان شوي وو او ویستلي وو ډېر په وحشت سره. نو دا وحشت و بربریت، دا ظلم، دا وحشت د دې وحشي او ګوډاګي نظام تر سیوري لاندې د امریکایانو په اشارو باندې، د امریکایانو په فرمودو باندې روان ده او په مخ دی. دلته دا والي خپله دا قصه کوله، دلته اوس یو نفر خبرې کولې، زه البته خپله په غونډه کې نه وم. نو والي ویل یو نفر ورته جګ خصوص که دغسې نو زه طالب یم، په غزني باندې راځم، نه د ښځه ګورم نه سړی ګورم، ټول وزنم. نو والي ورته ویل چې زه د تاسې غوندې یو بیچاره یم، تاسو په نامه دلته والي ناست یم، نه واک لرم نه اختیار لرم، ټول واک او اختیار چې د بل لخوا ده. موږ بیچارهګان دلته ناست یو، خاص په چوکۍ باندې نوم هم د والي ده. ملګرو بیا یادونه کوم، کوم کسان چې زه سټوډیو نه کته کوم لطفا بیا مه راځئ، بیا هم بلاک کوم. پرېږدئ وخت ورکړئ هغه خلکو ته چې د سیمې نه موږ سره په اړیکه کې پاتې شي، هغه چا چې قرباني شوي دي د هغوی کورنۍ غړي که څوک پیدا شو هغه راشي مستقیم د همغه صحنې موږ ته د دغه وحشت په باره کې خبره وکړي. تاسو راځئ هر یو دلته زم کته کم بیا راځئ کته، دلته لایف کې د موږ ستونزه پاتې کېږي پیدا کېږي. زه تاسو کته کوم بیا راځئ، کته کوم مو بیا راځئ، دلته په لایف ریپورټ روان ده هغه بیا پاتې کېږي، بیا موږ لایف له لاسه وځي. نو هیله مو دا ده چې مجبوره بیا زه بلاک کړم چې بلاک کړم. بالکل دوستانو هیله کوو چې دوی خپل هغه څوک پرېږدي چې دغې سیمې خلک راسي. زه خاص په دې باره کې رالم چې دا د اردو د غزني ولایت موضوع هم باید چې زه تاسو دا جریان در سره شریک کړم. نو یقین چې دا په هر ځای کې جنرال صاحب همدا بربریت و وحشت روان ده.
بالاخره الحمدلله مونږه الهام صاحب که پرون تاسو لایو خپرونه تعقیب کړې د غزني په پرونی وحشات باندې، البته که نن څه شوي هغه تر اوسه پورې زه نه یم خبر. مونږ په باندې لایو خپرونه کړې د غزني د مظلومو هیوادوالو که هر قوم پورې تعلق درلود، مونږ خپل مسؤلیت بللی د هغوی غږ مو جګ کړی ده او بیا هم کوو. او رسنیو مو پرون مو غږ کړی چې خیانت مو وکړو چې د مظلومانو غږ مو جګ نه کړه. نن بیا ورته وایي چې تاسو خاینان به آخر مجازات شئ. تاسو په دې ملت کې ریښه نه لرئ، تاسو ظلم کړی، تاسو د دې ملت په وینو باندې رالوی شوي یاستئ، تعلیم مو کړی او نن د ملت سره دومره لوی خیانت روان ده چې د دوی غږ څوک لا نه اوچتوي. بله الحمدلله ثم الحمدلله. پرون په دې موضوع زه نه یم خبر سوی چې تاسو راغلي یا نو دا موضوع نور نه یادوم. یو بله نوې موضوع راخلمه چې هغه هم د غزني په ولایت کې دا 2 شپې مخکې پېښه سوې ده. البته رسنیزه سوې نه ده، کېدای شي تاسو به خبر یاست یا نه. هغه دا داسې دلته یو بیچاره سره خپله لور 14 کلنه لور یې له لاسه نیولې په بازار کې روان دي، ټانګ ووهله، پسیره یې په تېر کړو په دا سر باندې. نو دلته بل رینجر ولاړه ده، هغو ته هغه بیچارهګان ورغلی وو، پلار یې بیچاره و، یو ورور کښې و، ورته ویلي وو چې ټانګ راوغورځوئ، دا زما لور یې راووهله، مړه یې کړه. ته ورته وایي چې دا زموږ مسؤلیت نه ده. نو دغلته دغه خلکو نه یې چا غږ اوچت کړو، نه حکومت دې د په حال باندې را افسوس وکړو، نه پرې راوګرځېدو. یعنې دومره بې اهمیته بې عزته په هغو جې پروت و، چیغې و، پلار یې زړه، هېڅ چا یې غږ وانه اورېدو، هېڅ چا داسې ونه ویل چې دا اوس د دې وطن سړی و، د دې ولایت سړی و. نو بس الله پاک دې رحم وکړي. عبدالله الهام رور عمر جان ته وخت ورکو. عمر جان السلام علیکم، خبرونه د خیر راغلی، مهرباني وکړه سوال دی. عمر جان مهرباني. السلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم جنرال صاحب، تاسو ته قاری صاحب او ټول دوستانو ته امید لرم. وعلیکم السلام. زما وخت جنرال صاحب قاری صاحب سره یو بدري سوال لرم، نو قاری صاحب وخت راکړئ. مهرباني وکړئ محترمه. قاری صاحب امید لرم چې روغ او جوړ به وي. قاری صاحب ګوره تاسو ویل زه د یو عام وګړي او یو عام ولس په صفت باندې دغه سوال لکه زما په ذهن کې د نورو ډېرو دغه شان افغانانو په ذهن کې به وي، لکه تاسو شوی وئ چې هغه افغانانو عسکرو او یا نورو خلکو چې امریکایان به زمونږ کورونو ته راوستل او زمونږ بې عزتي کوله یا موږ به یې ورباندې نیولو، هغه خلک خو امریکایان اوس دغه شولو، هغه خلک امریکایان هم نه راځي او هغه خلک چې امریکایان به د خلکو کورونو ته وړل هغه هم اوس نشته دی. نو زما پوښتنه به دا چې آیا هغه خلک خو زیاتره به تاسو به وژلي مې زه وایم چې دغه افغانانو به دا کارونه کول، اوس د عام یو عسکر چې په لاره روان یا په سنګر کې ناست دي د هغې وژل هم آیا جایز شته دی چې تاسو یې وژنئ؟ یو عام سړی چې مثال په سنګر کې ناست دي د دغه کو جواب راکړي او که وخت هم راکوو بیا به نور هم پوښتنه وکړم. عمر صاحب روایح له مبین صاحب ګډ کوئ مه که نورې پوښتنې لرلې. ګوره وروره اول خو دا خبره به زه وایم صحیح نه وي چې تاسې وایئ چې څوک چې امریکایان یې تاسې کورونو ته دروستل هغه به تاسې وژلي وي. هغه خو اوس هم ژوندي دي، سرې سترګې ګرځي، بلکې د واک په ګدۍ ناست دي، مشران دي، واک یې په لاس کې ده. هغه خلک هغه په پارلمان کې وکیلان دي، په دولت کې وزیران دي، په ولایتونو کې والیان دي، امنیه قمندانان دي، رئیسان دي، هغه خلک دي. دا خلک د کابل ادارې په کابل اداره کې په لوړو پوستونو ناست دي. دوی د کوم امتیاز له مخې ناست دي؟ زه د خوست ولایت هم زموږ د خوست ولایت والي چې ده، د دې والي پوښتنه تاسې وکوئ چې دی د کوم امتیاز له مخې والي ده؟ د ده پلار نیکه ښه سړی تېر شوی ده، دی په خپله ښه سړی ده، دی په دې هېواد کې کومه ښه نوم لري، ښه سابقه لري، که د کومې لارې دی والي جوړ شوی ده؟ دغسې وزیر راواخلی، دغسې د پارلمان وکیل راواخلی، ته په خپله ساحه کې بلد یې، په خپله سیمه کې بلد یې. ستا په سیمه کې پارلمان ته یو غریب سړی کاندید شوی ده یا رسېدلی ده؟ د پارلمان ته چې څوک رسېدلی دي دا کوم خلک دي؟ په دې خلکو کې په 100 کې 90% هغه خلک دي چې هغه سرمایه داران دي
سرمایه یې جوړه کړې ده، او سرمایه د کوم ځای نه جوړه کړې ده هغه ما او تاته معلوم دي. سرمایه یا د امریکایانو د جاسوسۍ نه جوړه کړې ده یا د امریکایانو د قراردادونو نه جوړه کړې ده. مطلب د همدې اشغالګرو نه یې دا سرمایه جوړه کړې ده. د پارلمان مشر چې دا هغه د امریکایانو د بول بیادبي معاف د امریکایانو د غایتو قراردادي و. د امریکایانو امتیازي به یې صفا کولې. د دې قراردادي و د دې نه سرمایه جوړه کړې ده. او راغی په بدماشۍ، په انتخاباتو نه، په بدماشۍ موږ تاسې ټولو ته معلومه ده، په بدماشۍ راغی. د پارلمان نیمایي نه زیاته برخه یې مخالفه وه، او دا چیغې هم ولې چې د چا پلار به هم په دې کرسۍ په زور کېنني. دوی ته ووایي چې د چا پلار به هم د دې کرسۍ نه معکوز نه کي. هغه د پارلمان د ریاست په کرسۍ ناست ده او د پارلمان رئیس ده. میر رحمان رحماني ټوله دنیا یې پېژني. نه یې پلار ښه سړی تېر شوی دی، نه یې نیکه ښه سړی تېر شوی دی، نه دی ښه سړی تېر شوی دی، نه کوم نوم لري، نه کومه سابقه لري. د امریکایانو د بولو د غایتو قراردادي و، د هغې نه یې ډالر جوړ کړي دي، د هغه ډالرو په زور دی په چوکۍ ناسته. داسې در واخله، د رئیس جمهور نه یې در واخله تر پیاده پورې در واخله. نو محترمه دا خبره غلطه ده چې چا چې امریکایان د موږ کورونو ته راوستل هغه خلک وژل شوي دي. هغه خلک وژل شوي نه دي، هغه د واک په ګدۍ ناست دي، هغه اوس هم په واک کې دي. که تاسې بله پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. عمر جان وروره مهرباني وکړئ که بله پوښتنه لرئ. عمر جان مهرباني وکړه. اتل جانانه وروره تاسې مهرباني وکړئ. اتل جانانه مهرباني. د اتل جانانه مخکې ما څومره خیال د افغان بای نوبات ده، که اتله دې تا ده. افغان بای مهرباني وکړه. افغان بای اتل جان مهرباني وکړه چې څوک غږ نه کوي هغه مونږ کته کوو، خفه کېږئ مه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب تاته او کاري صاحب ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الله پروردګار دې وکړي چې تاسې دواړه روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاستئ. الله مو عزت قدردان شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. کاري صاحب محترمه، موضوع ډېره ښایسته موضوع ده، خو لکه څنګه چې دا اوس نن سبا حالات روان دي، میډیا ده او تبلیغات دي، حقیقت نه لري تبلیغات دي. لکه څوک وایي چې طالبانو درمندونو ته اور واچاو، په دومره سپین سترګي باندې په دومره خلکو په سترګو کې ورخیزي چې وروسته بیا الاماره سټوډیو یو کارمند ځي او د هغه طالب او د هغه درمند مسؤل سره خبرې کوي. نو آیا دوی ځان ته په کوم دلیل باندې روایت ورکوي او دوی بیا نارې وایي چې موږ د اسلامي امارت غازیان ټارګېټ کوي، موږ د اسلامي امارت غازیان ولي؟ نو ولې به مو نه ولي چې تاسو تبلیغات کوئ، تاسې د خلکو په ذهنونو کې غلط خبرې ورپېچکاري کوئ؟ نو زه له اسلامي امارت له مجاهدینو او قاري صاحب له تانه دا غوښتنه لرم چې کله اسلامي امارت قایم سي په افغانستان کې د دوی سزا به څه شی وي او دوی ته به سزا څنګه ورکول کېږي؟ مننه. یو سوال به بل هم راواخلو. فهیم وروره سلام علیکم. فهیم وروره غږ. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ. امکان داره با زبان فارسی صحبت کنم؟ بله بله امکان داره. ما یک سوال داشتم از قاری صاحب خوستی. وقتی که شما میگین ما بین اقوام تبعیض نداریم در افغانستان، که وقتی که حکومت ما برقرار شد همه اقوام برای ما هیچ فرقی ندارد، تاجک، ازبک، پشتون کلش یکیست. اما شما در لایفایتان مثال به دوستان یا به محقق یا به مسعود یا به فهیم بسیار حرفای زشت بزنید که باعث بشه طرفداران این رهبرا در دل
از شما کینه به دل میگیرن. مثال امی جنرال رازق پشتون است یا دری زبان است؟ جنرال رازق پشتون. بله، ما صدها بار تکرار کردیم که جنرال رازق طالبان د میلر په غیږ کې مردار که. آیا ای به جنرال رازق اعزاز دادن است یا توهین است؟ جنرال رازق خود کسی بود رفت وفات کرد، رفت پشت کارش. اما ما تاریخش میگیم که طالبان یا کارنامه و چې رازق د میلر په غیږ کې مبین صاحب دا فهیم ورور ته به ووایو، فهیم وروره کرزی به راواخلو. کرزی خو پښتون ده کنه، غنی خو پښتون ده کنه، اسدالله خالد خو پښتون ده کنه. دا د سی آی ای پښتانه مزدوران چې څومره تاسو په دې کابل کې وینئ پیژنئ، دا ټول خو پښتانه دي کنه. دا ټول موږ د سی آی ای مزدوران بولو، دا د پښتنو نمایندګان نه دي. محترمه تاسو باید په یوه خبره سر خلاص وي. فهیم صاحب تاسو په یوه خبره باید سر خلاص وي. موږ هیڅ قومي او سمتي تبعیض باندې باور نه لرو. هر هغه افغان چې هغه د انګریزانو ملګری ده، هغه که د موږ پلار ده هم، هغه د موږ دشمن ده او باید ووژل شي. هر هغه څوک چې هغه د امریکایانو د انګریزانو ملګری نه ده، هغه که تاجک ده، که ازبک ده، که ترکمن ده، که ایماق ده، که پښتون ده، که پشهی ده، که هر څوک ده، هغه د موږ ورور ده. موږ په دې شیانو باور نه لرو. فهیم صاحب محترم تاسو به اوس درک کړي وي چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي امارت د مجاهدینو نفوذ د افغانستان د جنوب نه زیات ده. موږ په شمال کې ډیره ساحه د واکمنۍ لاندې لرو د جنوب نه. موږ د شمال په ولایتونو کې ډیره ولسوالۍ د نفوذ لاندې لرو. په همدې جوزجان ولایت کې موږ ډیره ولسوالۍ د نفوذ لاندې لرو. هغه پښتانه نه دي، هغه تاجکان دي، ازبکان دي، دغه د موږ ورونه دي. تاسو که چېرته دوستم خپل رهبر بولئ، مسعود خپل رهبر بولئ، سبا به پښتون راجګي، هغه به کرزی خپل رهبر بولي، هغه به غنی خپل رهبر بولي، هغه به اسدالله خالد خپل رهبر بولي. فهیم صاحب پشتو میفهمی؟ فهیم صاحب شما مایک خود آواز کنین. پښتو پویږي ویلې پښتو میتونم گپ زدن نمیتونم، میفهمم چی میگی. مطلب می دا ده فهیم صاحب، فهیم صاحب مطلب می دا ده چې پښتون کرزی پښتون ده. سبب یو پښتون راپورته کیږي، هغه به کرزی خپل رهبر بولي. سبب یو پښتون راپورته کیږي، هغه به غنی خپل رهبر بولي. اسدالله خالد به خپل رهبر بولي. حمدالله محب ټامی به خپل رهبر بولي. دا نور چې د سی آی په مزدورۍ کې وژل شوي، دا به خپل رهبران بولي. نجیب ګاو خپل رهبر بولي. اسدالله د جبار قهرمان خپل رهبر بولي. رازق لغړی خپل رهبر بولي. دا رهبران نه دي، دا د سی آی مزدوران وو او دی. دا هیڅ کله د پښتون ملت رهبران نشي کېدلی. داسې موږ تاجکان او ازبکان ورونو ته هم وایو چې دوستم ستاسې رهبر نشي کېدلی. دوستم که رهبر ده، هغه د انګریزانو د زور د وجې نه رهبر ده. موږ په دې قوم کې ډېر معزز خلک لرو. موږ په دې قوم کې ډېر د عزت خلک لرو. هغه د امریکایانو ملګري نه دي، هغه د امریکایانو مزدوران نه دي. موږ هیڅ کله د قوم په نوم نعره نه وهو. موږ هیڅ کله په قوم باور نه لرو. موږ هیڅ کله په ژبه باور نه لرو. موږ په سمت باور نه لرو. افغانان ټول ورونه دي. هغه که د شمال دي، که د جنوب دي، که د شرق دي، که د غرب دي، ټول افغانان ورونه دي. او د افغانانو د رايوځای کولو د پاره یوازینۍ لار هغه اسلام ده. موږ تاسې مسلمانان یو، افغانان یو. افغانیت اسلامیت موږ تاسې یوځای کولی شي. دغه فاشستان دي، هغه که په هر قوم کې دي، هغه که پښتون قوم کې دي، که په هزارګانو کې، که په تاجکانو کې، که په ازبکانو کې دي، دغه فاشستان دي چې ټولو ته د یوه ادرسه ډالر راځي. که پښتون فاشست ده، هغې ته هم امریکایان ډالر ورکوي، د امریکایانو مزدور ده. که تاجک فاشست ده، هغې ته هم امریکایان ډالر ورکوي. که ازبک فاشست ده، هغې ته هم امریکایان ډالر ورکوي. د دې ټولو منبع او سرچینه د یوه ځای نه ده. دا ټول د یوې منبع نه تغذیه کیږي. موږ ځکه وایو
چې د موږ افغانان باید دغه قومي سمتي لساني اختلافاتو ته متوجه واوسیږي او هیڅ کله موقور نه کی چې د CIA دغه مزدوران چې په خپلو کې دوستان دي تاسې ولیدل 15 کاله دوی یو بل قومونو ته کنځل وکول د تاجکانو فاشستانو به پښتنو ته کنځل کول د پښتنو فاشستانو به تاجکانو ته کنځل کول د ازبکانو فاشستانو د نورو قومونو ته کنځل کول او تاسې اوس ولیدل چې په حکومت کې ټول سره یو ځای شول ټول یو حکومت جوړ کړو ولې جوړ کړو ځکه د دوی هغه بادار چې و هغې امر و چې تاسې اوس دا 15 کاله مو یو بل وکنځلو سره خو اوس به نظام یو جوړوئ په دې نظام کې دوستم هم شته په دې نظام کې عطانور هم شته په دې نظام کې عبدالله هم شته په دې نظام کې غنی هم شته په دې کې محب هم شته په دې کې اسدالله خالد هم شته په دې کې د CIA نور مزدوران هم شته ټول د یوه چتر لاندې راجمع شوي دي دا د یوه چتر لاندې چا راجمع کړي دي دې خلکو خو یو بل کنځل دا 15 کاله د یو بل وکنځل امرالله صالح دا 15 کاله د امرالله صالح پلویانو پښتانه کنځل دوستم دا 15 کاله د دوستم پلویانو پښتانه کنځل د غنی پښتنو پلویانو دا 15 کاله ازبکان تاجکان کنځل دوی د قوم په نوم د ژبې په نوم کنځل کول دا نن ولې دوی د یو چتر لاندې راجمع شوي دي ځکه د دوی بادار یو ده اماغه بادار دوی ته امر کوي اماغه بادار بیا د بیماف دوی د سپیو په څیر جنگوي سره او چې کله بیا دوی ته امر کوي دوی ټول دی و امر لاندې دي تاسې ولیدل د ټولې نړۍ خلاف د ټولې نړۍ د نظامونو خلاف د ټولې نړۍ د قوانینو خلاف د ټولې نړۍ د انتخاباتو خلاف د ټولې نړۍ د دیموکراسۍ خلاف د افغانستان د اساسي قانون خلاف دا خلک را سره راټول کړل چاته مرشالۍ ورکړې چاته یو شی ورکړو چاته بل شی ورکړل انتخابات هم ختم شول دیموکراسي هم ختم شو جمهوریت هم ختم شو هر څه د منځه لاړل او د نظامی دا نوې خبره ده چې د نظامی ځواکونو د نظامی کوم برخه چې د کابل ادارې هغې وخت تر اوسه پورې د سکاټ میلر په لاس کې ده د کابل ادارې دفاع وزارت د ملي امنیت ریاست په دې دوه ارګانونو کې د ننه ټاکنې اوس هم د غني او د عبدالله په لاس کې نه دي هغه اوس هم د سکاټ میلر په لاس کې دي نو موږ تاسې ته وایو چې ای افغانانو هغه که هر قوم یې که تاجک یې که ازبک یې که هر قوم د دې خاورې یې موږ تاسې ورونه یو سره موږ تاسې په منځ کې افغانیت او اسلامیت مشترکات دي راځئ په دې دوه شیانو سره راجمع شو او د CIA دغه مزدورانو ته هغه که د هر قوم ده هغوی ته نه ووایو او د هغوی په تبلیغاتو ونه غولیږو د هغوی په پروپاګند ونه غولیږو د دې خلکو سره بل شی په لاس کې نشته د تاجک فاشیست سره د قوم د نارې نه بل څه شی شته تاجکان فاشستان چې خپل قوم ته د قوم په نوم دا خلک راپورته نه کي دی به د سره بل څه شی پاتې دي خو نه د آبادۍ خبره شته نه د ازادۍ خبره شته نه د اسلام خبره شته دوی سره خو نه اسلام شته نه ازادي او آبادي شته نه هغه د تعمیري نو خبرې به چې دوی کولې هغه هم ختم شوې د خپلواکۍ خبرې کولې هغه هم دنیا ته واضحه شوه د باسازۍ خبرې هم دنیا ته واضحه شوې اداري فساد رشوت بد اخلاقي ټوله دنیا ولیده همداسې د پښتون فاشیست سره دی چې دا خلک د قوم په نوم راجمع نه کړي د سره بل څه شی شته خو دا خلک راپورته کړي د قوم په نوم دي چې د ما حق تاجکانو وخوړو د ما حق ازبکانو وخوړو د مبارزه په دې نوم کوي هلته تاجک او ازبک چې ده هغه فاشیست هغه بیا په دې نوم مبارزه کوي په دې نوم دا خلک راجمع کړي دي چې زما حق پښتنو وخوړو ځکه دوی بل څه نه لري بل نوم دی نه لري بل شی دوی ته ورپاتې نه ده بل نوم دوی ته ورپاتې نه ده همدا یو د قوم نوم ورپاتې دوی ته چې په دې نوم دی ځان یو ځای ته ورسوي ځان قدرت ته ورسوي په قدرت کې پاتې شي دا خلکو ته داسې معرفي کوي چې زه ستا د حقونو غوښتونکی یم زه د پښتنو د حقونو دپاره مبارزه کوم زه د تاجکانو د حقونو دپاره مبارزه کوم زه د ازبکانو د حقونو دپاره مبارزه کوم د هغوی دپاره کار کوم موږ ملت باید دې شیانو ته متوجه اوسېږي افغان ولس وروره مهرباني وکړئ
دماغه سره خرابوي. وروره چې دا غاګ در باندې کوو مهرباني وکړه د قاري صاحب تا سره خوا کې ملګری دی محمد وروره تاسو مهرباني وکړئ مایک د خلاص که محمد ورور ضروري پوښتنې لرم سلام علیکم مهرباني وکړه ورور وعلیکم السلام مبین خان ستړي مې څنګه خیریت جوړ تکړه قرارې د مهرباني وکړه الله کور دی ودان میاشت ما د انتظار درته کوي درې میاشت بعد مې دا نوم بدل کی تازه واخیستلم کنه دونه بس صدر ته وایم تا ته هیڅ نه وایم کاری صاحب ته ښه جوړه په خیر یې زه یو څو لنډ پوښتنې د کاری صاحب سره مهرباني وکړئ ویډیو د قاری صاحب لاس کې دا ما ملامتي نه ده دا قاری صاحب دا بس کاری صاحب چې دوه درې لنډ پوښتنې لرم کاری صاحب اوله پوښتنه مې دا ده چې د جمهوریت وو د امارت وو دغه د خلافت څه فرق دی مثال کې تور پر د امارت وو د خلافت دا موضوع د مونږ ډیره مهمه ده د بغلان قربانیانو د هغوی غږ باید جګ کړو هغه روزانه اورم په دا درې میاشتې څلور میاشتې کې ماته ټیم میلاو شوی د کاري صاحب زه یو پنځه ډېرې مهمې پوښتنې لرم بس که چیرې ماته ټیم میلاو شي ډېره مهرباني وي کاري صاحب موضوع د مونږ ډیره مهمه ده د بغلان موضوع مهمه ده خو خیر دغه پوښتنې ته به یو لنډ ځواب ورکړو محترمه امارت اقلیمي وي او خلافت چې وي هغه نړیوال وي خلافت چې دا هغه د ټول اسلامي نړۍ دپاره وي خلیفة المسلمین او هغه چې وي دا امارت چې وي دا اقلیمي دي د هرې سیمې امارتونه دي مثلا افغانستان دپاره اسلامي امارت ده ښه یو بل دغه د لنډ سوال جواب دغه ستا سوال اجازه ستا کاري صاحب مهرباني وکړئ مهرباني کاري صاحب بل سوال دا دی چې مثال د امیر مثال په جهاد کې د امیر در څونه پورې د هغه د څونه ضرورت دی چې مثال د امیر به چې خامخا به امیر وي بیا نو جهاد کېږي دا رقم یو عالم ماته دغه خبره وکړه چې امیر نه وي نو نه کېږي او د امیر په د جهاد دپاره د امیر څونه ضرورت یو په کوم وخت کې ضرورت دی محترمه وروره دغه خبره چې څوک کوي که نه مونږ خو ډېر وارې په دې لایفونو کې دا خبره کوو دا د امریکایانو مبلغین چې دي دوی دا خبره کوي یو وخت یو امریکایي مبلغ لیکلی و چې لمونځ فرض دی خو د لمانځه دپاره خپل شرایط دي مطلب د لیکلی و چې لمونځ په ډیران نه کېږي په ډیران د پاسه لمونځ نه کېږي که نه دا د لمانځه دپاره شرایط دي د لیکلی و چې جهاد فرض ده خو جهاد دپاره خپل شرایط دي نو بیا موږ دوی ته ویلي اوس هم دا خبره کوو چې د جهاد شرایط تاسې موږ ته ووایه که نه نو شرایط خو ستا د بطن خو به نه وي که نه ستا خېټې نه خو به ته شرایط نه وایې شرایط د لمانځه دپاره شرایط خو کتاب لیکلی د لمانځه دپاره شرایط او ارکان چې دي هغه د موږ تاسې کتابونو لیکلي دي هغه قرآن لیکلی هغه حدیثو سره ثابت دي د ځای پاکوالی د لمانځه دپاره شرط دا شرط قرآن لیکلی ده قرآن ویلی دي احادیثو ویلی دا شرط ده اوس ته چې د جهاد دپاره کوم شرط وړاندې کوې دا شرط خو بم کتاب لیکلی وي که ته به یې د خپلې خېټې نه وایې موږ وایو چې دا د جهاد شروط تاسې موږ ته د کتاب نه ووایې کله چې د کافر د مسلمان په خاوره استیلا وکوي دې صورت کې جهاد فرض عین ګرځي په هر مسلمان باندې فردن جهاد فرض ده هر مسلمان به ټوپک او توره را اخلي د کافر مقابل کې به جنګیږي امیر که و او که نه و د ابو بصیر رضی الله عنه د عمل نه موږ تاسې استدلال کولی شو ابو بصیر رضی الله عنه یو صحابي و چې د کفارو او د مکې د قریشو قافلو ته به مخته کېدو هغې دپاره امیر نه و بغیر د امیر نه به د دوی قافلې به شام ته به یې قافلې تلې هغه قافلې به د قافلو چې کوم کفار به هغه به یې مردار کړل و به یې وژل د هغوی مال به یې ځان ته غنیمت کړو دې خلکو ته موږ وایو چې که چېرته تاسې په فرض عین جهاد کې چې کله یو کافر د مسلمان په خاوره استیلا وکوي په هغه صورت کې که چېرته تاسې سره کوم شروط د کتاب نه تاسې وړاندې کولی شئ هغه شروط موږ ته ووایئ چې دا شرایط دي یو ته د خپل ځان نه د خېټې نه شرایط وایې نو هغه خو معتبر نه دي شرایط د جهاد ته د کتاب نه ماته ووایه جهاد چې کله فرض عین شي د جهاد دپاره یوازې کلمه شرط ده بیا
چې ته لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي جهاد ته بځې. بس دوی کله کله دا خبره یو وخت ما بل لایف کې تکرار کړی و. دوی کله کله یو بیچاره شپون راونیسي، شپونکی راونیسي د میګونه، هغه راونیسي، هغه بیا رسنیو مخ ته کامرو مخ ته ودرېږي، هغې نه پوښتنه کوي چې ته لمونځ ماته ووایه. هغې بیچاره خو لمونځ نه وي زده، ځکه هغې کار ټول وخت د میګو سره ده. بیا نو هغه دوی په رسنیو کې خپروي چې دا مجاهد د لمونځ نه وزده. دا سړی خو شپون ده. که بیا ومنم چې دا مجاهد ده، نو اول خو ته په دې نه خبر چې د جهاد دپاره یوازې کلمه شرط ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په غزوه احد کې یو صحابي راغی، یو کافر راغی، لا اسلام نه و راوړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې یا رسول الله که چېرته زه مړ شم زه به چېرته ځم؟ پیغمبر اسلام ته وفرمیل چې ته به جنت ته ځې. هغه سړي پوښتنه وکوله چې دا کفار دا خلک مړه کړم دوی به چېرته ځي؟ پیغمبر اسلام ته وفرمیل چې دوی به جهنم ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دې سړي وویل چې ما ته کلمه ووایه. کلمه یې وویله لا اله الا الله محمد رسول الله، صرف دغه کلمه یې وویله او روان شو د جنگ میدان ته. د جنگ میدان ته روان شو، جهاد کولو شهید شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې عمل قلیلا واجر کثیرا، ډېر کم عمل یې وکولو خو ډېر لوی اجر یې ترلاسه کړو. دې سړي نه لمونځ کړی و، نه یې روژه نیولې وه، نه یې زکات ورکړی و، نه یې حج کړی و، نه یې نور احکام کړي وو. بس کلمه او جهاد. نو دې خلکو ته موږ وایو چې تاسې د اسلام د روح نه ځان خبر کړئ. کله چې کافر د مسلمان په خاوره استیلا وکوي، په دې وخت کې جهاد د لمانځه نه هم مقدم ده. د جهاد دپاره لمونځ پرېښودل کېږي، خو د لمانځه دپاره جهاد نه پرېښودل کېږي. د جهاد دپاره روژه پرېښودل کېږي، حج پرېښودل کېږي. د اسلام ټول احکام د جهاد دپاره معطلیږي، خو د جهاد د اسلام نور احکام دپاره جهاد نه معطلیږي. تاسې وګورئ، اسلام مطالعه کوي، د اسلام نه ځان خبر کوي. دا خلک د اسلام نه خبر نه دي. دوی د اسلام نه علم نه لري، معلومات نه لري، خبر دي د اسلام نه، خو دوی کوشش او هڅه دا کوي چې د اسلام عالمان دي، قاری صاحب عالمان دي، جمهوری علما دي، دی خبر دی عام عامي سړی خو نه دی چې اوس د هغه سره موږ خبره نسو کوی. عالم به یې فارغ عالم. خو ګوره محترم عالمان هم بیا داسې عالمان دي که نه. څو ورځې مخکې موږ ته یو لایف ته راغی، نو حدیث دوه الفاظ یې وویل، نور بیا حدیث نشو ویلی، آیات نشي ویلی. یاد مشي آیات نشي ویلی. ته چې درته ووایي چې آیات راته ووایي، د آیات ترجمه هغه ورځ هغه یو ته ما وویل چې ته دا حدیث ما ته ووایه، زه تا ته په دې لایف کې چیلنج در کوم چې زه اعلان کوم چې زه هم خارجي یم، ټول طالبان هم خوارج. ته ما ته صرف یو حدیث ووایه. دوی حتی یو حدیث نشي ویلی او نور بیا هلته په رسنیو کې ناست وي، د دین له ادرسه بحث کوي. ګورئ جهاد چې دا کله چې کافر د مسلمان خاورې ته راشي، دغه وخت کې جهاد فرض عین ګرځي او په ټولو اسلامي احکامو جهاد مقدم ده. کله چې مجاهد جهاد ته ځي، قرآن کې الله تعالی حکم ده، په دې اړه ګورئ صریح آیاتونه نازل شوي دي چې کله تاسې مسلمانانو ته الله تعالی امر کوي چې کله تاسې جهاد ته لاړ شئ، وکنه 2 رکعاته فرض کوو، یو ځای په امام پسې کوو. که چېرته دا 2 رکعاته فرض وکړي، یو رکعت ته وکوي، بیا راتاو شي، واپس مزل شروع کړي، لمونځ دې ماتېږي که نه ماتېږي؟ ماتېږي، بالکل ماتېږي که نه؟ خو لمونځ مات شو، لمونځ نه کېږي داسې. خو جهاد کې ګوره، دا جهاد دومره اهم رکن ده چې کله ته جهاد ته لاړ شي، ته به هلته د امام سره یو رکعت کوي. دا یو رکعت به ته ځان ته بیا کوي، بیا به راشي مزل به وکوي، په سنګر کې به کښېنې، بیا به هغې نه وروسته یو رکعت کوي. مکمله طریقه دا طرز د لمانځه بدل ده. ولې؟ ځکه خو جهاد مهم ده که نه؟ ضرور ده. جهاد ته چې ته لاړ شي، ته به روژه نه نیسې، ځکه ته کمزوری کېږي، د دشمن په مقابل کې جنگ مهم ده. جهاد ته چې کله ته ځې، جهاد نه د حج نه جهاد مقدم ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت تاسې وګورئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حیات طیبه کې د جهاد دپاره 23 سفرونه کړي دي، 23 سفرونه، او د حج دپاره 3 سفرونه کړي دي. د حج دپاره سفرونه وګورئ، د جهاد دپاره سفرونه وګورئ، ځکه جهاد مقدم ده. چې کله کافر د مسلمان خاورې ته راشي، دلته په ټولو دیني احکامو کې اولنی حکم بیا جهاد ده. د روژې نه مقدم ده، د زکات نه مقدم ده، د حج نه مقدم ده، د لمانځه نه مقدم ده. نو دغه خلک چې د دین معلومات سره برابري وکړي.
دا یو سوال دا دی چې د ماته مثال دا خبره هم کوله چې د کتاب دروازه دا خبره کوله چې مثال منځ چې دی دا په خپل ځان کې حسن لري او حج په ځان کې حسن لري او جهاد چې دی دا په ځان کې حسن نه لري، یعنی دا خو د یو علمي خبره و دا په کتاب خبره ده. ما بیا دې جواب ما سره نشته، بیا زه درشایم دا خبره د کتاب ورو کې دا غره او محترمه بالکل دا صحیح خبره ده. جهاد چې دا حسن لغیره ده، المنځ چې دا حسن لذاته ده. خو د دې ګوره دا دغه حسنیت چې دا یو اړخ ده. داسې خو موږ تاسې وایو ګوره د انبیاو کې ځینې انبیاو ته داسې فضیلت حاصل ده چې هغه ځینو انبیاو په باره کې راځي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زیات فضیلت لري په ځینو مواردو کې. خو موږ تاسې عقیده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید الرسل ده. بعض انبیاو ته جزئی فضیلت حاصل ده. دې ته موږ تاسې د کتابونو په ژبه کې د احادیثو په ژبه کې دې ته جزئی فضیلت ویل کېږي، جزئی حسن ویل کېږي. دا جزئی فضیلت او جزئی حسن ده، یو اهمیت ده، ضرورت ده، شدت د وجوب ده. هغه جهاد لره ثابت ده چې کله فرض عین وي. تاسې ګورئ تاسې نشئ ثابتولی چې چېرته د لمانځه دپاره جهاد ترک شوی وي، د زکات د روژې دپاره د جهاد پرېښودل شوی وي، د حج دپاره د جهاد پرېښودل شوی وي، یا د حکم وي یا د سیرت نه ثابته وي. او موږ تاسې په قرآن کې صریح ما تاسې مخکې یادونه وکوله چې په قرآن کې په دې اړه آیاتونه دي. وإذا كنت فيهم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم. قرآن کې په دې اړه آیاتونه راغلي دي، مستقل د دغه لمانځه طریقه لا بیان کړې ده چې تاسو چې کله په جهاد کې بیا په دې طریقه لمونځ نه کوئ چې په دا کور کې کوئ یا کوم عام فرضیت نه. ولې؟ ځکه جهاد اهم ده، جهاد لازم ده. جهاد ته د اسلام سنام ویل شوي دي. لکه ووخ کې نه ده، ووخ کې دا کوب چې وي دې ته جهاد ویل. جهاد دومره مهم ده. جهاد د اسلام احکامو د ساتلو دپاره د ټول اسلام د ساتلو دپاره د چترۍ مثال لري. که جهاد نه وای، زه تاته ساده مثال وایم، که جهاد نه وای دا موږ تاسې چې مسلمانان یو دا ملت مسلمان د جهاد برکت نه. بالکل کوم ملتونو کې چې جهاد ختم شوی دا هغه ملتونه ختم شوي دي، ولی شوي دي. هغوی اسلامیت د لاسه ورکړی ده، هغوی روژه لمونځ هر څه یې د لاسه ورکړي دي. موږ تاسې په خپل ګاونډ کې لنډ دا تاجکستان ازبکستان دغه هیوادونو ته تاسې لاړ شئ، هلته په کلي ډول خلک د اسلام نه ناخبره دي، هلته خلک په نوم مسلمانان دي. او دغه د لویدیځ روزل شوي سیکولران چې دي دا غواړي هم همداسې اسلام چې ته به مسلمان یې خو په نوم به مسلمان یې، ستا نفت به زما وي، ستا ګاز به زما وي، ستا زیرمې به زما وي، ته به په خپل هیواد کې واک نه لري. بالکل جهاد یو سوال بل وکړه د اسلام د ساتلو د مهرباني وکړئ. کاري صاحب آخري سوال کوم، بس ډیر معذرت غواړم. آخري سوال مې دا دی کاري صاحب چې د یو ملک مثال علما سره راټول سي یا دغه عام خلک سره راټول سي، مذهبي خلک، هغه په یو ملک یو قانون یو عین جوړ کی، هغه عین کې مثال اسلامي نکته اسلامي قوانین ډیر رواجي، لیکن پر هغه اسلامي قوانینو باندې عمل درآمد نه وي، نو دغه قانون دغه په دا خبره باندې دغه کوم خلکو چې دا قانون ورچولی دی یا کوم علما ورچولی دی دا په دې باندې مثال دی خلاص دي د دې د حجت لپاره کافي سوه؟ نه محترمه، موږ تاسې ته الله تعالی یوازې دا حکم نه ده کړی چې اصلا خو د قانون جوړول چې دي تدوین د قوانینو، مثلا هر هیواد اساسي قانون لري. اساسي قانون دپاره که چېرته هغه اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې وي، د اسلام د صریح او صحیح نصوص سره په ټکر کې وي، دا اساسي قانون رد ده او دا اسلامي بلل کېږي هم نه، دا کفري قانون ده. بیا موږ تاسې ته اسلام اجازه کوي
او اسلامی ملک کې په اسلامی نظام کې اساسی قانون جوړېدلی شي، خو اساسی قانون د فرعي جزئی معاصرو مسایلو لپاره جوړیږي، د منسوسو مسایلو لپاره اساسی قانون نه جوړیږي. اسلام د موږ تاسې دین ده، بالکل اوس د دې لپاره اساسی قانون نه جوړیږي چې اسلام د موږ تاسې دین دی او کنه دی. د دې لپاره اساسی قانون نه جوړیږي چې لمونځ فرض ده. په اساسی قانون کې دې ماده ته ضرورت نشته چې لمونځ فرض دی کنه دی، زکات فرض دی کنه دی، حج فرض دی کنه دی، زنا جرم حرام ده کنه ده. دا منسوسی مسائل دي. اساسی قانون باید هغه مسائل واضح کی چې هغه منسوسی نه دي، هغه فقهي مسائل دي، فقهي فروع دي، هغه د اساسی قانون واضح کی. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې یوازې د قوانینو په تدوین سره علما نه خلاصيږي چې قوانین د تدوین کی. نه، دا قوانین باید نافذ شي په ټولنه. دا ملت باید محکوم شي په اسلام باندې. ملت بخپل په خپل ځان حاکم نه وي. یو څو کسان، یو څو میلیونران، میلیاردران، فیوډالان په ملت حاکمان نشي جوړېدل چې ملت ته قوانین جوړوي. کاری صاحب یو خبر درته کوم په دې کې دغه ماز دی یادونه کوم دی دا دلیل دا ورکوي وای دا رقم خو خلک پر قرآن باندې عمل نه کوي، خو د قرآن پروتي موږ خو د قانون وړي دی په اسمبلی په دې کې پاسوي دی مثال پاینو په نقطه پوهه چې زه د کم یواد خبره کوم یا کم سوای ما خو خپل سمجدار دی وای چې مثال موږ وړي د خلک پر قرآن باندې عمل نه کوي. نه ګوره، مسؤلیت دی موږ تاسو تر دې ځای پورې نه ختميږي. زما ستا مسؤلیت خو تر دې ځای نه ختميږي چې زه د قانون پاس کوم. د قانون تر پاس کولو پورې خو زما ستا مسؤلیت نه درازي کتاب ته مراجعه وکړو، قرآن ته مراجعه وکړو، حدیثو ته مراجعه وکړو، فقه ته مراجعه وکړو. چې زما ستا مسؤلیت یوازې د قانون په پاس کولو خلاصيږي که د قانون په تنفيذ خلاصيږي؟ چې دا قانون خو پاسوي لم نه دی، قانون خالي لیکل سوی دی. مطلب می دا نه چې خو څه کوي چې په پاس کولو هم ته نه خلاصيږي. دا قانون باید نافذ کی په دې ملت، په دې ولس باید دا ولس محکوم شي د الله په احکامو باندې. نو دا دلیل چې بیا په قرآن خلکو خو د موږ خو قانون مثال زموږ 4-5 سیټان دي په قومي اسمبلیو په دا کې چې موږ د 10 سیټان دي 15 دي دا ګرځي یو سل درو یا څو سیټان راځي. نو چې موږ خالی په دا دونه مهنت کو په دا دونه کې موږ یو قانون د په دا آئین کې لیکلی دی، موږ لیکلی دی، نو چې خلک عمل نه پر کوي نو عمل درآمد خو بیا د ګردو کار دی. نو په دغه اصطلاح د صحیح ده؟ نه، عمل درآمد د ګردو کار نه ده. عمل درآمد د قانون تنفیذ د مشخصو خلکو کار ده. دا عمل درآمد په قانون باندې عمل کول چې دي دا قانون په خلکو تطبیقول دا د ارچا کار نه ده. ملت خو دا ټول خلک خو قوانین نشي تطبیقولای. قانون تطبیقون کی اداره خو مشخصه اداره وي، هغه خو مشخص خلک وي چې قانون به تطبیقوي په خلکو باندې. قانون تطبیقون کی هغه خو ټول خلک نه دي چې بس هر سړی د خپل کار کوي. ما قانون جوړ کړی د نو چې د چا څه خوښه وي، هغه دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د نظام جوړونې طریقه او طرز دا نه و. ټیک سو قاری صاحب ډیر مننه، الله دې قدر وکړه، ډیر مهرباني. الله تاسو ته اجر درکړي. محترم داسې معقول جالب پوښتنه که هر ملګری راشي داسې پوښتنه وکړي. ما دومره پوښتنې دي خو بس مبین ته خالی یو خبره یادونه کوم چې زما په دا نامه دی انعام الله خان، زما نوم دی سید انعام الله آغا، زما نوم دی بس ورته چې په 10 ورځې کې یو ورځ وچته و بس. قاری صاحب دې بلاک کې زه خو دې راوچتوم اوس مراتب وایدا دی ولې راوچته؟ نه قاری صاحب نه بلاک ټیک دی. ډیر مننه مبین خان، قاری صاحب ډیر مننه. قاری صاحب اجازه ده، الله مې عزت اجازه ده سوال کوم. قاری یقیني قاری صاحب کملګری راځي او په دې رقم پوښتنه کې ډیر خوان کې او ډیر معلومات ملګرو ته حاصلېږي. الله دې دا ورور قدر وکړي. هو مهرباني وکړه. سلامونه تاسو ته، نیکه هیله خدای دې کې روغ او جوړ اوسئ. قاری صاحب تاسو نه یو پوښتنه و چې طالبان دعوه کوي په افغانستان کې چې موږ 100% حاکمیت لرو په افغانستان په خاوره باندې. که دغه باندې لږ رڼا راته واچوئ په لنډو ټکو کې.
وروره په دې څنګه رڼا واچوم په سوال دی پوه نه شوم. نه مال تاسو 100% طالبان چې وای زه عام ولس وګړی یم، زه نه طالب یم او نه کوم حکومتي سړی یم، زه عام ولس وګړی یم. خو دا سوال مې ذهن ته راغی مال دا مبارک هغه قربانیانو ته یو څه ویل پکارو. صحیح د اول هغه باندې خبرې وکړو، نور سوالونه دې بیا وکړه. ډنډي غوري نه خبرې وروره. زه به دا وایم چې قربانیان خو دا خو مونږ هر ورځ قرباني کیږو. الله پاک دې په مونږ ورحمیږي، الله پاک دې مونږ ته هدایت وکړي ټولو ته، همدې غاړې ته هماغه غاړې ته چې مونږ تاسو وروره دا کار چې چا کړی هغوی ته څه پیغام لري من حیث یو افغان یا مسلمان؟ زه په یو افغان یا یو مسلمان په حیث باندې زه دا وایم چې هر چا کړی د ظلم کړی د بدي کړي دي چې هر چا کړی ده، نو خدای پاک دې ورته سزا ورته ورکړي. او امریکایي ملیشو دا کار کړی دی. زه معلومات نه لرم. زه به پوښتنه وکړم مبین صاحب، زه به د دې ورور نه پوښتنه وکړم. زما دا نوم هم ولې بدل کړ؟ ګورئ تاسو وایئ ښه نوم هم در باندې ښه طالب زنده‌باد، خو عام سړی یې مهرباني. خو دا فرق نه کوي، خو زه خپل په نوم باندې راغلی یم دې د خاطره که نه مال چې دلته بیا څوک هغه ونه کړي چې نوم یې مه بدلوئ مبین صاحب، نومونه یې مه بدلوئ. خیر دا وروره تا نه به زه پوښتنه وکوم، هغه دا ده چې ګوره ته وایې چې دغه چا چې دا کار کړی ده ظلم یې کړی ده، ګناه یې کړی ده، جرم یې کړی ده که نه؟ اوس دې سړي چې دا چا چې دا ظلم ګناه دا جرم کړی دا خلک یې وژلي دي، دا خو قاتل ده که نه؟ اوس که دې قاتل پسې زه ورغلم، دا قاتل زه ووژنم، مړ یې کړم، قتل یې کړم، زما دا عمل بیا څنګه بولې؟ قاري صاحب زه به یو دا به تاسو په لنډو ټکو به درته حل کړم. که قاتلانو پسې موږ وګرځو که نه په دې 40 کالو کې د افغانستان موږ ټول قاتل یاستو، باید موږ ټول اعدام شو. زما کور ته یو څوک راځي، زما ښځې ماشومان وژني، اوس د دغې خلکو دا په بغلان کې یا نن په هرات کې دا نن ورځ موږ مختلفې پیښې لرو، دې خلکو د دغې ماشومانو د دې ښځو وارث که راپورته شي، تره زوی راپورته شي، بخښنې سره قاري صاحب لنډ سوال کوو سره، که چېرته د دغې ماشومانو وارث راپورته شي، د اردو د کمانډو د CIA په د نورو ملیشو چې د دغه ماشومان قتل کړي دي په دوی برید وکوي، هغه ووژني، تاسې دا عمل څنګه بولئ؟ دا په حق ده او که په ناحقه؟ لنډ ځواب راکړئ، حق ناحق بس. زه به قاري صاحب زه به د خپل د کورنۍ قصه درته وکړم. ګوره لنډ ځواب راکړئ بیا قصه وکوئ. دا سړی چې د خپل ماشومانو قاتلان ووژني، دا سړی به په حقه وي که په ناحقه به وي؟ خو زما مایک نو یو ور دا ځواب راکړئ. مایک مې دا کنټرول کړي، زه خلاصوم هغه یې بندوي، چې زه بندوم هغه یې خلاصوي، نو داسې کار ده. نو زه دا وایم ګوره تاسو لنډ ځواب یې ورکړئ، دا عمل به حق وي که ناحقه به وي؟ دا اوس هغه شخص وروسته بیا د کورنۍ قصه وکړو. قاري صاحب دا هغه شخص ته اړه لري چې شخص اعداموي، شخص وژني که بخي، دا هغه ته اړه لري که نه د غیر فیصله نه. زه نه بخم، ته زما کور ته زما ښځې ماشومان په بم راوغورځوي، زما ښځې ماشومان په شهادت ورسوي، زه دې نه بخم، زه دې وژنم. زما دا عمل حق بولي که ناحق بولي؟ خو دا مې ولې چې دا په حقه ده، دا که په ما وشي زم دا کار کوم. او خو اوس دغه ما سوال ته که جواب راکړئ. اصلي نقطې ته راغلې. دا ملت چې راپورته شوی ده د طالب په نوم د طالب رهبري کوي، دا ملت د همدې نه راپورته شوی ده. زه چې طالب شوی یم، زما په کور امریکایانو چاپولی ده، افغان مخ ته و، افغان مخ ته روان و، زه یې نیولی یم، زما کور ته راغلی ده، زما په کور یې چاپوالی، زه طالب شوی یم. دلته دغه مبین چې طالب شوی ده، د دې مبین په کور چاپول شوی ده، دا مبین مجبور شوی ده. دا بل سړی چې طالب شوی ده، د دې دا ځکه طالب شوی ده چې دا تا زندان ته وړی و. قاري صاحب ډېرې بخښنې سره زه به درته ځان لږ معرفي کړم. ګوره زما تره چې و قومندان دی، معاون د قومندان د څارندویو د طالبانو په وخت کې ښه، زه اوس دا درته دروغ نه وایم، دا درته حقیقت وایم. ولایت هم درته نه ښیم چې په کوم ولایت کې ومه، د کوم ولایت ته والا عجیبه خبره یې وکړله شاهین صاحب. موبین جانه اجازه غواړم، موبین جانه اجازه غواړم بخښنې سره. نو چې کله طالب دغه حکومت راغی، نو دا درته زه قسم کوی، قسم هم در باندې درته به وکړم په قرآن باندې،
په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم به درته وکړم چې زمونږ کور ته تر نن ورځې پورې یو عسکر یا هغه نه دی راغلی. دا د خپل درته وایم، دا د خپل یو درته وایم. اوس دغه دایما سوال پاتې شو قاري صاحب، زه وایم چې په 100% خاوره باندې طالبان حاکمیت لري نن په دغه نن ورځ کې په افغانستان کې. سوال مې دلته ده محترمه طالبان په 85% خاوره حاکمیت لري. آفرین. خو اوس سوال دلته اوس بیا پیدا کیږي ما چې په 85% حاکمیت لري، دغه په کونړ باندې چې وروره توغندي راځي د پردي هیواد نه، ولې دوی یو غږ نه کوي، ولې یو مخنیوی نه کوي، ولې د خپل غږ نه جګوي چې ولې دا توغندي تاسو راولئ په موږ؟ آفرین، بالکل آفرین. ښه اوس ته غوږ ونیسه خبرې ته، نو زه به ځواب درکړم. خو که لنډو ټکو کې راته خو به وي. لنډو ټکو کې خو ځواب ویل کیږي نه، ځکه سوال او که وخت نه لري نو هلته کلام دې کښېنه چې نه نه وخت لرم دلته، زه وخت لرم هم دلته زه به سوال هم وکړم. ګوره وروره، اول اصلا دې نکتې ته متوجه کېدل پکار دي. سوال دا ده چې دا توغندي ولې دوی ولي او دا توغندي د کوم وخت نه شروع شول، دا توغندي د کوم وخت نه په دې خاوره ورېږي او ولې ورېږي. راځئ په دې وغږیږو. راځئ اصلا ګورئ د امریکایانو مبلغین، د امریکایانو ډنډورچیان هڅه دا کوي، کوشش دا کوي چې د اصلي سوال نه ستا ذهن جزئی او فرعي سوال ته واړوي. نه قاري صاحب بخښنه غواړم، کوشش کوي چې زه بخښنه غواړم، زه بخښنه غواړم، ته صبر وکړه ما ته غوږ ونیسه. مداخله باندې کې ور بیا د خطا کومه بیا دوی کوشش دا کوي چې ستا د ولس اذهان د اصلي سوال نه فرعي او جزئی سوالونو ته واړوي. تا د پاکستان سره د بارډر منیجمنت قرارداد لاسلیک کړی ده. تا د پاکستان سره تا په پاکستان خاوره خرڅه کړې ده، تا په پاکستان پوستې خرڅې کړې دي، تا په پاکستان بسته کلی خرڅ کړې دي، تا په پاکستان د تورخم گیټ خرڅ کړی ده، تا په پاکستان د برمل گیټ خرڅ کړی ده، تا په پاکستان یعنی پاکستان ته کوم امتیاز ده چې تا ورکړی نه ده. دا د یو خبره. دویمه خبره ده چې د پاکستان د توغندیو ځواب ته ولې نشي ویلی؟ کله چې ته عاجز شي ته اعلان وکوه چې زه عاجز یم، زه د دې توغندیو ځواب هم نشم ویلی، او تا چې د دغې د پاکستان د تیري په سر، د پاکستان د تیري په وجه تا دا 5-6 کاله کېږي چې د امریکایانو سره د قرارداد لاسلیک کړی ده. د هغه قرارداد دپاره ستا استدلال هم دا و چې د پاکستان د تیري نه باید زه خوندي شم. د هغې قرارداد له برکته تا په د تیرو 5 کلونو کې په لکونه انسانان ووژل، لکونه افغانان، یوازې تر 80,000 پورې خو ستا خپل سرتیري وژل شوي دي د همدې قرارداد له برکته، د همدې تړون له برکته. دا تړون تا د دې په خاطر کړی و چې د پاکستان د تیري نه موږ وژغورل شو. پاکستان په موږ تیری کوي، پاکستان موږ خوري بباو ده، ځمکه رانه نیسي، راځي دغه د په خاوره رانه نوځي. نو تا چې د کوم څه دپاره تړون کړی و د هغې تړون د وجې نه دی په لکونه انسانان ووژل، ولې هغه تړون تا خوندي کولی نشي؟ که بیا دې نشي خوندي کولی بیا یو کار وکوه، بیا به زه هغه وخت کې به زه د توغندیو ځواب ووایم. یو کار وکوه، هغه دا چې کوم تړون چې امریکایانو سره تا لاسلیک کړی ده د هغې تړون له برکته د په لکونه انسانان هم ووژل او 15 کاله د سولې دښمني مو وکوله د هغې تړون له وجې نه. کنې امریکایان په 2014 کال کې د دې خاورې نه وتل، دوی را ایثار کړله د دې وجې نه چې پاکستان په موږ تیری کوي. ته هغه تړون لغوه اعلان کا، تړون اعلان وکوه چې دا تړون زه نور نه منم، د دې تړون نه زه ووتم ځکه د کوم مقصد دپاره چې ما تړون کړی و هغه مقصد حاصل نه شو. قاري صاحب بخښنه غواړم، اواز مې شته؟ خپله خاوره هم وساتم، د دې توغندیو دفاع به م وکوم. قاري صاحب که دغه یو کار کړی وای دغه ولسي سړي ته زه وایم بېطرفه ته، دغه نن چې بغلان کې مظلومان په توغندیو په توپونو ویشتلي دي، پرون په غزني کې ویشتل، 10 ورځې مخکې په هلمند کې هم دا روزانه افغانانو کورونه په توپونه ولي. دا شروعات لږ صبر وکړه
دغه توپونه که ټول راوړي یو دا مې په دې پنجاب ور مخکې لږ ذره توره به مو کي مخ به یې خسي وبه مو وایي چې دغه د مونږ خو مقابله وکړه. سوال هم دا دی ګوره مبین صاحب مهمه نقطې ته تاسو اشاره وکوله تاسو مهمه نقطې ته اشاره وکوله او مونږ په توپونه ولې خو دغه توپونه راوله د خواته د پنجاب په مقابل کې ګوره دا د سی آی ای مزدوران چې دي سی آی ای روزل شوي ملیشې دا چوتپوندي ولس ته میړنې دي. ته چوتپوندي ولس ته میړنی یې چې کله د پاکستان توغندي راشي بیا ماته چیغې وهې چې اوس طالبه تم هغه وکوه تم د خاورې دفاع وکوه. په هغه وخت کې چې د ولس وژلو ته میړنی یې په ولس ډیسي توپونه ولې و د ولس په کور چاپې وهې کمانډویان دې روزلې دي کمانډویانې بولې دغه کمانډویان د لسو توغندیو دفاع نشي کولی دا لس توغندي نشي دفاع کولی او بیا نن الحمدلله محب ټامی تللی و هغې ویلي و چې موږ به د دې غچ واخلو. غچ یې د چا نه اخلې سبا ته به چېرته د یو افغان په کور چاپه ووهي ښځې ماشومان به په شهادت ورسوي چې موږ د توغندیو غچ واخیستو. غچ که اخلې خو په سرحد در سره پراته دي دا خو کوم په بله جزیره کې خلک نه دي پراته دا خو ستا سره په سرحد پراته دي. غچ واخله ورشه په یوه پستی فایر کا یو پستی یې ووله 15-16 کسان به پکې ووژنې. یو دقیقه اجازه راکړه د غچ همدا طریقه ده که یو دقیقه اجازه راکړه قاري صاحب که ته خپل ولس ته میړنی یې خپل دا چاوتپوندي ولس ته میړنی یې او پنجابي ته کله چې پنجابي توغندي راولي بیا د ماته چیغې وهي طالب ته یې ولې دفاع نه کوي. قاري صاحب یو دقیقه ګوره لږ صبر وکړه قاري صاحب پوهېږي دا سوال په 2008 کال کې له کرزي نه سوی په 2011 کال کې چې ته ولې عکس العمل نه کوې هغه ورته ویلي چې زه چې عکس العمل وکړم اخواته هم پښتانه وژل کېږي. ښه اخواته پښتانه باید ونه وژل شي لیکن دلته په هلمند بغلان قندوز کې د پښتانه وژل شي. پښتانه ولې وژنې ګوره نوبین صاحب پښتانه ولې وژنې خو دا د کومې پوستې نه چې دا توغندي دا میزایل فایر کېږي خو دې سره خو ته مخامخ په 100 مترۍ کې پروت یې د کونړ په څوکو چې کوم ځای کې پاکستاني پوستې پرتې دي چې پوجیان پکې پراته دي د همدې سره مخامخ په 100-200-300 مترۍ کې د اردو پوستې پرتې دي. نو قاري صاحب بخښنه یو دقیقه ماته مسواک راکړئ نو دغه پوستې ته دلته ولس کې ولې خو هماغه پوسته پې ووله د ولس غچ او انتقام به واخلې. اوس وخت راکوئ را وروره مناظره مه کوه سوال کوې سوال وکړه خو دا یو سوال کوم اوس خو افغان حکومت خو نه سخت بېطرفه ده ماشاءالله نه خبره دلته ده که نه اوس خو تاسو 15% دعوه کوئ د خاورې نو ولې تاسو د خپل د خاورې دفاع نه کوئ سوال دلته ده زه دا درنه سوال کوم نو کړې مه ده طالبان خو نړیوال پولیس نه دي که نه یا ورته خو زه د امریکا او امریکایي جاسوسان درته ګونډه کړمه نو هغه خو د ګونډه کړل که نه هغه خو د ګونډه کړل ګونډه شو. ګوره وروره مونږ الحمدلله ګورئ ته که ځان ته افغان وایې د امریکایانو د 48 هیوادونو ډالر د هضم کړل دا د یو پاکستان مقابله ختم وکړه خدای دې ووایي دا یو پاکستان ختم د فقط هیوادونو سره لګیا یم د 48 هیوادونو سره لګیا یم دا هیواد مې ازادۍ ته نږدې کړی ده کله چې دا هیواد زه آزاد کم د سی آی ای د مزدورانو د سی آی ای نه آزاد کم د هغوی د منګولو نه یې وباسم بیا به زه څوک د نر زوی وبولم چې هغه د زما په خاوره توغندی وار کړي. بیا به ته مخامخ ورسره پروت یې ته په 100 مترۍ کې پروت یې ورسره ته د توغندي ځواب نشي ویلی زه اصلا په هغه سیمه کې واکمني نه لرم چې ته په کومه سیمه کې ورسره پروت یې زه په هغې سیمه کې واکمني لرم ته د هغې ځای نه ماته چیغې وهې طالبه ته ولې دفاع نه کوې او ته هلته مخامخ په 100 مترۍ کې ورسره پروت یې. بله خبر لږ صبر ګوره پوره تا ته هم ډېر وخت درکړه د طالب څه دغه 15% یې له تا نه ونیول او ته کله ګونډه کړل او محکمې ته وسپارل یا یې زندان ته ویوړلې هغه نه پس دا ټول د موږ شاوخوا ګاونډي هېوادونو کې د نر څوک پیدا سي په غلطۍ کې د افغانستان خواته په لیندۍ وارو کې چې سترګې ورته باسو جب کې ورته واچو موږ تاسو غوندې موږ په تاریخ پرېښی هغه
صبر که هغه دروازه چې د طالبانو په وخت کې دوی کېنول هغه اوس هم په جلال آباد کې پرته ده. هغه وخت چې زمریانو د وطن د ساتلو، خو چې کله مې له د 25% نه ته خلاص کړلې بیا راسه ما ته ګوته ونیسه، بیا ما نه د نړیوال پولیس رول زه اوس نشم ادا کولی. اوس 50 ملکونه دي ما هغه له ګریوان رانیولي دي او که ده خواته مې توجه ستا ټول رانه خوسې کېږي. اول یوازې هغه ښه ده چې وڅنډم لکه هغه ملاق چې مرغه ونیسي او په دې پای کې وهي، نو کله چې هغوی سره د موږ معامله خلاص شوله بیا ډاډ او اطمینان درکوم بیا راشئ موږ نه پوښتنه کولی شئ. یو دقیقه خو وخت راته راکړئ. یو دقیقه وخت راته راکړئ. قاري صاحب نه یو دیني سوال مې دی. دیني سوال پوښتنه زه کوم دا تاسو چې دا دونه د امریکې پیسې هم خلاصې کړې هلته پراته دي. انجینر صاحب ته خو خورې ته مه هغوی ولې یو ډاټ پې نه کوي؟ یاره ستا خو لسي سړی دی انجینر صاحب دغه ده. سبحان الله. خو د ولسې مزې پېژنم ته سره څنګه ولسې؟ ما پېژنې. ودرېږه ګوره د چا شخصي حریم ته مه زمونږ ګوره تر اوسه تا ته څه نه دیلي. وخت چې مونږ تا ته د امریکانو دلال نه وایو دلته راغلې د بېطرفه په نوم باندې د امریکایانو دلالي. ما خو تا ته د پاکستان ګوډاګی نه ده ویلی. نو خو ګوره بېطرفه وروره د پاکستان ګوډاګی ته ما ته ځکه نسي ویلی چې مستنطقین دي تا په حکومت کې راغله هلته د کابل ادارې ته ما ته ګوډاګی ځکه نسي ویلی چې اشرف غني د خپله ځان سره پیغلوټ جیجکیو ته ویوړلې. ته ما ته غلام ځکه نسي ویلی چې بس حدود د کراس کړل، نور وخت نه در کوم. قضاوت د دا ولسو کې ته راغلې شخصي حریم ته دغسې بېطرفو خلکو افغانستان وران کړ. هېڅ کله هغه څوک چې چا ویلې بېطرف یم طرف به یې یا به د طالب په طرف کې درېږي یا د حکومت دا بېطرفه بیا پکې له کومه سو دا خو نوی تنظیم جوړ سوی که څنګه بېطرفه څوک دي، خو یا به امریکایي غلام او یا به نر غوندې د طالب تر څنګ درېږي له هرې کړنې نه به یې دفاع کوي. د طالب په څنګ کې به درېږي تر څو د دغه خلکو نه مونږ انتقام اخلو. دا بېطرفه څه شی سو؟ دا کوم تنظیم ده؟ بېطرفه معنا څه شی ده؟ بېطرفه یم. مبین صاحب ناوخت هم دی دغه دوه درې ملګرو نه دا کوم ملګري چې دلته په سټوډیو کې د لنډ یو سوال راواخلم بیا لایف بند کړو. وخت مو پوره ده. مهرباني وکړئ. نوبت بزمای هو مهرباني. مبین صاحب انجینر صاحب قاری صاحب ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. د دې وکي شروع جوړ وایسته موضوع اړوند باندې خپل نظر وړاندې کوم. زار وخت مخالف نظر ما خو په ادبیاتو باندې د غیر وخت زما تکیه ز اس وخت په کلمات نه کوم. مهرباني وکړه نظر نه تیر موضوع اړوند باندې خو زما نظر دغه د افغانستان کې چې څه روانه بدبخت د دې ټولو مسؤل چې د طالبانو په غاړه دی. هغه وای بمبارین کیږي که چاپی وهل کیږي که سرک غاړه بمونه راخلاصيږي دا ټول مسؤلیت ځکه د طالبانو ته په خورا پراخه کچه باندې ولسی وړاندیز حکومتونو مخکینی حکومت کرزي حکومت اشرف غني حکومت د صلح کړی دي او د فکراتو باندې طالبانو په کراتو باندې چې د صلح رد کړی دا. ورور تاسو خبرې مونږ واورېدې نو تاسو طالبان د دې مسؤل ټول ارڅ مسؤل بولئ نو دا بس تاسو خپل شخصي نظر دی. ما مخکې ویلي و چې اصلا امریکایانو یا د امریکایانو رسنیو امریکایي مبلغینو پروپاګانچیانو هغوی دا یو کار وکولو چې د موږ ولس په ذهنونو کې په ځای د دې چې دلته اصلي سوال مطرح شي په فرعي مسایلو دا ولس مصروف ساتلی ده. اوس که چېرته چا نه پوښتنه وکوي چې طالب نه وای نو دلته به جنګ هم نه و. اوس سوال خدا نه دی، سوال خدا دی چې د امریکایانو ولې راغلي دې خاورې ته او چا راوستل او څه کوي زما په دې خاوره کې. او بیا ډیره ساده او غیر معقوله خبره دا ده چې طالب د جنگ بس کړي نو امریکایان به ووځي. دا ګورئ دا خو دغه امریکایانو د امریکایانو مزدورانو دغه پروپاګند وکول خو موږ تاسې عملا ولیدل دا ډیر یو غیر معقوله خبره ده چې امریکایان طالبان د جنگ بند کې امریکایان به ووځي. امریکایان دومره ساده دلته نه دي راغلي. امریکایان په زور راغلي دي، په خپله خوله وایي چې د چا په خوښه نه راغلي یو نه د چا په خوښه د دې خاورې نه وځو. په زور راغلي یو په زور به وځي. امریکایان د عراق ته په زور راغلي وو. اوس د عراق پارلمان د امریکایانو د وتلو لایحه تصویب کړه.
د عراق د لومړی وزیر چیغې وهي چې امریکایان د موږ د خاورې نه ووځي ودې باسي که نه عراقیان دې وباسي په خوښه پارلمان دې وباسي امریکایانو دا ګورئ دا ډېر یو د ساده خلکو خبره ده او ما مخکې مو ویلي وو چې دوی هڅه کوي چې د اصلي سوال نه د خلکو اذهان په فرعي او جزئي مسایلو مصروف وساتي یا وایرات کنه انتخاباتو ته ودرېږه دا اسانه خبره انتخاباتو ته ودرېږه انتخابات وکوه اشرف غني ویلي و چې زه طالبانو ته چیلنج ورکوم ما سره د انتخاباتو ته ودرېږي نو ته ماته شي چیلنج راکوې نو چې ته ماته 2.5 وټونه دي خپل د 2.5 زره سفاره یې دیم نه دی وړي هغه خپل خیاطانو موټ نه درکړی هغه ورځ د خیاطان بیچارهګان هم ډارېدل و د کور نه راوتله هغوی هم ووټ نه ده اچولی دا کوم دی چې په ارخ کې رایې سر کړي و د هغې خلکو ووټ اچولی ده 2-3 زره رایې دې وړې وي نور تا ته رایه چېرته درکړې ده زاهد افغان وروره لنډه پوښتنه وکولې ده بیا ملي دسترخوان خو نوی جوړ شوی ده چې شروع شوی ده دسترخوان قاري صاحب یقیني کار ډېر خراب دی دسترخوان سره مهرباني وکړه زاهد یو بله غوړه پروژه او غوړ قرارداد د مزیب هغه خلک وکوي چې هغه ستر جنرال مبین صاحب انجینر صاحب قاری صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وعلیکم السلام مخکنی به طرفه چې راغلی و قاری صاحب دې ته خو وایم چې بیا هغه خبره تکراروم چې نرخ ځان پورې دروازې ته ما مه څملوه توپ و تیارې و ټانګ و رادار و پنځه څلوېښت ملکه له تا سره دي زما نه دا هیله اوس مه کوه چې زه د سرحد نه دفاع وکړم دا یوه قاري صاحب بله خبره دا کومه چې مخکې مې هغه ویډیو ولیدله دغه خور کې چې کومه قضیه شوې ده چې د رسنیو اوس په لګړه کې ورکړې ده او وایي چې طالبان یې څه کړي دي هغه د والي دفتر ته یې راغوښتې وه هدف مقصد مې بل ځای د قاري صاحب لږ سره خبره رانغه کېږي د والي دفتر ته یې راغوښتې وه بیا یې چې دا به د رئیس جمهور سره ملاقات وکړي دغه 18 کاله قاري صاحب په افغانستان کې یوه جبهه د اسلامي امارت په وړاندې د امریکایانو د کابل د ګوډاګۍ ادارې وه بله جبهه دغې رسنیو د 18 کاله نیولې وه زهرجن تبلیغات یې قاري صاحب د امارت په وړاندې باندې وکړه اوس زه دغه وایم یوه سزا چې اسلامي امارت څلور تلویزیون ته د قندوز په قضیه کې ورکړه چې هلته ډېر غټ تهمتونه ولګول قندوز په فتحه کې طلوع تلویزیون ډېر غټ تهمتونه په طالبانو باندې ولګول دروغ یې ویلې هلته طالبانو بالکل سزا ورکړه بله خبره دا کومه قاري صاحب چې اسلامي امارت به کله د دغو په وړاندې اقدام کیو دغه خلک به په خپل ځای باندې کینوي چې دا 18 کاله دی زهرجن تبلیغات وکړه دغه ملت په وړاندې باندې اذهان د خلکو خراب کړ او قاري صاحب تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې تبلیغاتي جګړه چې چا د اسلام په وړاندې د مسلمانانو په وړاندې کړې ده د دین په وړاندې کړې رسول الله د مکې په فتح کې معاف نه کړه معاف شوي نه دي نو دغه خلکو په وړاندې به اسلامي امارت کله اقدام کړي چې دغه خلکو ته بالاخره یو تصمیم ونیسي چې دا نور د دیو د تبلیغاتو مخه ونیول شي قاري صاحب سوال مې دغه ډېره مننه چې وخت محترمه زاهد افغان صاحب الله دې اجر درکړي محترمه ګورئ زه به یو ساده مثال درته ووایم تا یوه قلعه جوړه کړې ده غاټه قلعه دې جوړه کړې ده دغه قلعې ته دغه کور ته سپي هم راځي نور حیوانات هم راځي ته لګیا یې ځان دې مصروف کړی ده یو ځای کې دې یو سپی راټینګ کړی ده بل ځای کې دې بل سپی راټینګ کړی ده بل ځای کې دې بل سپی راټینګ کړی ده وهې کوتکې دي او درزی ده او غپ و دپ ده دغه شیان دې شروع کړي دي نو اوس دغه به د ستونزې حل وي که د ستونزې حل به دا وي چې هغه د کور دروازه چې په کوم ځای دا سپی راننوځي هغه دروازه بند کړي د ستونزې حل دا ده چې هغه دروازه بند کړي دا سپي به ټول منع شي دا به خپله بند شي یا مثلا ته د یوې ونې لاندې پروت یې هغه ونې ته هغه راځي یو مارغه راځي یا یو حیوان راځي تا په تکلیفي په عذابوي دی نو اوس ته په دې نه یې قادر چې هر وخت دا مرغه د ونې نه وله دا دی خو لنډه حل یې دا ده چې دا ونه کاټ که دا ونه دې بیخه ووهه نو د ستونزې اساسي حل دا ده چې د CIA دغه روزل شوي جاسوسان دغه روزل شوي رسنۍ دا که چېرته موږ یوه په یوه پسې ګرځو دا به ډېر وخت اخلي د موږ وخت ضایع کېږي موږ تمرکز باید په دې وي چې دغه واکمن ټیم باید د منځه یوړل شي دا واکمن ټیم باید د خپو وغورځول شي د ټولو بربادیو د ټولو فسادونو د ټولو فحشاو تر شا دغه ټیم ولاړ ده که دا ټیم د خپو نه وغورځول شي دا ټول فسادونه به د منځه لاړ شي
امریکایي اشغالګر دي چې دلته د ټولو فتنو زیږنده دي. موږ باید تمرکز د هغوی په وتلو وکړو، په هر قیمت چې وي، که په سوله وي، که په زور وي، که په هره طریقه وي. امریکایان باید د دې خاورې نه ووځي. امریکایان چې د دې خاورې نه ووتل، د کور دروازه به بند شي. دلته به بیا نه سپی راتلی شي، نه به په ژواک دغه تبلیغات کوی شي، نه به طلوع کوی شي، نه به شمشاد کوی شي، نه به بل کوی شي، نه به دا د CIA روزل شوي مزدوران بیا خپله اصلاح شي، خپله به سم شي. ډېر اعلی قاري صاحب. ملي دسترخوان مهرباني وکړه، ډېر په زړه پورې جواب. ملي دسترخوان. سلامونه تاسو ټولو ته، لیدونکو ته، کتونکو ته مننه د وخت راکولو نه. قاري صاحب دغه پرون یا نن چې کوم شهیدان شوي دي دوی ته جنت فردوس، بازمانګانو ته د زړه صبر باقي دی، الله موږ د داسې د حادثو نه وساتي. دغه خو ګوره کله چې دا میډیا ته وخیږي خلک خبرېږي، دغه د 18 کاله دا قتلونه روان دي کېږي په دې کلو کې. دغه د ښار خلک، دا د ولسوالیو خلکو ته د مسلمان فکر نه کوي، د انسان فکر نه کوي، چې دوی صرف هغه خلک چې ښار کې مري هغې ته انسانان وایي. نور چې په دې دیهاتو کې په ولسوالیو کې شهیدان کېږي هغوی ته دوی نه حسابوي. دا خو یو میډیا ته راوځي، داسې محلونه دي چې هغې کې نه تلیفون شته نه میډیا شته، روزانه دا غلامان خلک شهیدانوي په دې هغه کې. دا د یو هغه. او بل سوال مې دا دی قاري صاحب، لکه تاسو چې وایي چې موږ اپا ملي مثبت دولت که بدلېږي، دغه دولت که بدلېږي، دې کې خو بعضې خلک دي چې زښته ډېر د دې. قاري صاحب محترم، هغه ویډیو که واچو کوم درمند سوځېدو ځکه وخت مو وروستۍ شېبو کې ده، تر څو ټول ولس دغه ویډیو مو هېر نه شي. رښتیا ده، بالکل. زموږ همکار هغه د ویډیو چې طالبانو کوم درمند سوځولی هغه ویډیو دې راواچوي. سبحان الله، د غیر مزدور رسنیو موږ به د تاسو د هر سپین سترګۍ په مقابل کې درېږو. د موږ همکار د سټوډیو نه مو هیله دا ده چې الله مو عزت وکړي. خیر. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د دښمن تبلیغاتي پاڼو د لوګر د مرکز د سرسنګ سیمې د اوسیدونکي مجاهد مصطفی انځورونه خپاره کړل او ورسره یې په یو نامعلوم ځای کې د سوځېدلي درمند انځور هم خپور کړ، چې ګواکې دا د ملکي خلکو درمند و چې د همدې مجاهد له لورې سوځول شوی دی. دا چې حقیقت څه دی، په همدې اړه د الاماره سټوډیو همکار له مجاهد مصطفی سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته را اړوو. السلام علیکم ورحمت الله. قاری صاحب محترم، کته مقتضان را معرفي کې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله پاک دې وساته وروره. زه مصطفی د لوګر ولایت مرکز د سریسنګ اوسیدونکی یم وروره. محترم قاری صاحب، د تا انځورونه په سوشل میډیا کې ښکته پورته کیږي، حتی د کابل ادارې رسمي پاڼو هم نشر کړي دي. آیا دغه درمن حقیقت کې تاسو زولې ده که دا د دښمن تبلیغات دي؟ رسیب الله پاک دې وساته. نو څنګه چې تا د مونږ کلیوال زمونږ ورور سره عبدالرحمن سره خبره وکړه، هغه تا ته هم دا خبره وکړه، درته یې ویلې چې مونږ څوک نه درلودل او بې کسه وم. نو عبدالرحمن ورور راغی، مونږ سره څوک نشته، کومک وکړئ. شپږ نفره مجاهدین راغلو، د سره کومک وکړو او غنم هم سره راټول کړل. او دا د دښمن تبلیغات دي، دا هېڅ حقیقت نه لري. اوس مونږ تاسو په هغه ځای کې ولاړ یو، کوم ځای کې چې ما تصویران باسلي وو، دا هماغه ساحه ده او هماغه درمند ده. ولس د مونږ ده، مونږ د ولس یو. نو څوک داسې کېدای شي څوک راسي خپل درمند ته ور واچوي، دا خو امکان د دې نه لري چې څوک داسې کار وکړي. نو د ولس همیشه مونږ خدمت کړی ده او خدمت کوي انشاءالله. مجاهدین څلروي ساتل ته پیري کوي او مجاهدین د دغه لپاره دي چې عامو مسلمانانو ته دښمن له شره، د غلو له شره، د فاسدینو له شره په امن کې. مننه محترم قاری صاحب، خدای حفاظت. حاجي صاحب محترم، کته مقتضان را معرفي کې. زه عبدالرحمن میګم، د غلام رسول زوی یم، د لوګر ولایت د سریسنګ د کلي اوسیدونکی یم. په سوشل میډیا کې تا د درمن انځورونه پورته کیږي چې دغه مجاهدینو سوځولی ده، آیا دا حقیقت لري؟ نه وروره، داسې هر چا دغه کړی دی، تبلیغات کړي دي. د ما درمند الحمدلله جک جوړ ده، تناو ما په وس مې نه و پوره. بیا لاړم، یو څو کسه مجاهدین را سره راغله، دا یې را سره راټول کړه. الحمدلله خدای پاک دې دوی ته جنتونه ورکړي. چې دلته خو انشاءالله په دې ساحه کې نه اور لګېدلی لا تر اوسه، نه د چا درمند سوی ده او داسې هر چا ویلي دی دروغ ویلي دي. داسې دا څه وایي دلته خو به یو اور چې وای، یا به یو سوکی به و، یا به یو توره مځکه به وه. دا شاوخوا علاقه یې وګوره، هغه ایسته بل درمند ده. او بس د مجاهدینو برکت ته چې دا خلک دلته ښه ژوند کوي، ولې په دې باندې څلري ساعته دلته ګرځي دوی ورور. ول الحمدلله
ساحه ښه په امان ده، نه غل شته نه غدو شته نه ښه شته نه بد شته. نو دوی دې ته خدای ډېر خیرونه ورکړي، زه له غټ کړاو نه خلاص کړم. خو ما سره ادنیخنه دی باران وه، نو دغه دپاره دوی را سره کومک سو او به دا شی را سره راټول کړ د غنم. خدای پاک دې دوی ته ډېر خیرونه ورکړي. مننه حاجي صاحب، خیر اوسې، الله دې وساته. قاری صاحب یو شي ته توجه د تاسو هم راغواړم او دا د لایف د ګډونوالو ګوره دا طالب چې وغږېده دا هغه طالب ده چې کوم انځورونه دي د په رسنیو کې خپاره شوي وو او د درمند هغه ګېډۍ ورسره وې او ده وړل ترې شلته، نو هماغه سړی دا ویډیو کړې ده چې بیا په دې کې څوک منافقت ګنجایش بیخي ګوره نسته. الحمدلله هماغه کسان چې کوم تاسو انځورونه خپاره کړي وو او مشهورو رسنیو دا خپاره کړه، هغوی ته وایم توق لعنت په غاړه کې واچوئ او شرم خو تاسو لرئ نه. که زه د تاسو په جای وای او داسې رسوا سوی وای مبین صاحب دغه رسنۍ یا دغه د خیاطان چې دي دوی نه شرم لري، نه سرې کرښې لري، نه ارزښتونه پیژني، نه رسنیز اخلاق پیژني. د وظیفه او کار دا ده چې په یوه پوسټ یا په یو خام مواد راټول کړه، د هغې نه یو شی جوړ کړه، په هغې معاش واخله، په هغې یو امتیاز واخله، بس نوره خبره ختم شي. د جیب ته ډالر واچوي، د جیب ته شی واچوي، نوره خبره تېره شوه، ختم شوه. نورې نه دی په دې کې ده چې په ده پسې دروغ رښتیا شول. که په ده پسې دروغ رښتیا کېږي، د خپل دی مزدور ده، د خپله مزدوري باسلې ده، خپله مزدوري جیب ته اچولې ده، ترلاسه کړې ده. نور که دروغ پسې رښتیا شول هم خپل کار ده د هغې، او که هر څه کېدل، که کومې رسنۍ پسې دروغ رښتیا شول هم نه دوی د خپل حیثیت په خبره کې دي، نه د سرې کرښې لري، نه رسنیز اخلاق لري، نه د دې شیانو په خبره کې دي. دوی ته یوازې اجوره مهمه ده، اجوره یې ترلاسه کړه، بس خبره خلاصه شوه. الله مو عزت وکړه. قدردان شي قاري صاحب، زم نن لږ کار لرم، تا سره یو ځای ځم، خدای پامانه کوم او ملګري نه مهمه ده په الله مو سپارم، اجازت راکړئ. قدردان شي، الله مو عزت وکړه.